جمهوریت کې وظیفه اجرا کړې چې قرار وند انسان پکې $4,500 معاش اخیسته. کله چې زه قرار ګورم زه پیږم چې جمهوریت کې څومره ستونزې وي. کله چې دغه نور لنډغر ګورم دغه وزیران رئیسان موینان دغه ډیپلوماتان دغه وروره ګوله سفیران د دوی اخلاق چې زه ګورم ما بد کړي چې جمهوریت کې ما وظیفه کړې ده. ای کاش کې مې جواليتوب کړی وای، ای کاش کې مې وروره ګوله مزدورکاري دې پردي کړی، ای کاش کې مې ډریوري کړی وای. واقعا شرمېږم، خپل ځان ذلیله ګڼم او زه فکر کوم چې ما قاتلینو سره، ما ظالمانو سره، ما مزدورانو سره، ما ګوډاګیانو سره، ما پردیپالو سره، ما بلواکانو سره، ما ډیر رزیل پاس بې عزته بې شرمه بې حیا او مزدور انسانانو سره وظیفې کړې دي چې زه خدای دې ما وبخي او د روژې په مبارک په خاطر دې ما وبخي چې دغسې یو کثیف نظام کې ما وظیفه کړې وه چې هغې کې قرار غټ سړی و، چې هغې کې عطا محمد نور غټ سړی و، چې هغې کې دغه نور غله جنرالان خدای دې دغه جنرالان ذلیله کړي. په زرهاو جنرالانو لست ما سره سته یو دانه پوست نه دی ایښی. یوه ورځ د ملت په خاطر جړل نه دي، یوه ورځ یو اته محکوم کړي نه دي دغه حمله چې واقعا د تاسف جای ده ګران افغانانو، واقعا د تاسف جای ده. زه نن طالب یم ځکه زما فکر طالب سره جوړ نه ده. زه یو مدرن طالبه سړی یم، یو پرسته سړی یم، یو هغسې انسان یم چې زه په تعلیم او په تحصیل باندې عقیده لرم. خو سپی د جمهوریت نشه ده، سپی د جمهوریت نشه ده. هغه جمهوریت چې قرار به پکې ناستو او خلکو ظلم به توجیه کوو، هغه جمهوریت نه زه شرمېږم چې هغې کې ما وظیفه کړې ده د یو سایمن صاحب په صفت یا د یو مدیر په صفت. ګرچې ما داسې د ډزو سایمن صاحب زه نه وم، زه دغه تذکرې مو جوړې کړې، پاسپورتونه مو جوړ کړه، خو همدغه کې هم زه په ځان باندې لعنت وایم ځکه همدغه پاسپورتونو کې، همدغه تذکرو کې، همدغه نیمز کې، همدغه ایرمز کې، همدغه لسګونه سیستمونه چې موږ هلته جوړ کړه میلیاردونه ډالر پکې خلاص وو، میلیاردونه ډالر پکې خلاص وو. یو کمپیوټر به و، هغه کمپیوټر هم دا اوس په امازون کې بیه که $9,500 قیمت و. ما ته به رسېده $600 $8,000 پورې به کمپیوټر رسېده، دغه $9,000 به غلا کېدل. دا خو غیر مستقیم زم ګناهګار یم. تریلیون $، راغلل څه شول؟ همدغه شیانو باندې وخوړل څه کړه، غلا سول، چور سول، چپاول سول او وروره ګل خلکو پکې خېټې ډکې کړې. دا کمپیوټر مې یوازې مثال درکړي، دغه یو کانتینر نه ده، دا کانتینر چې دغه پولیس پکې اوسېږي، تاسو به لیدلي شنه شنه کانتینرونه وه په کابل کې، هغه د پولیسو پوستې چې د سړکه په سر دي. دغه کانتینرونه همدا اوس زه درته په $200 جوړوم. په ما به راتلل لاړ چې قرارداد وګوره د وزارت داخلې، په ما به راتلل $8,000. هغه بل ماډل چې په منځ کې چپرکټونه یې خود هغه به $15,000 راتلل. د خدای په لاس $15,000 باندې بسته یو 3 منزله جوړېږي، 3 منزله. خو ده به یو کانتینر قرارداد و قرار صاحب $15,000 بیا پرې اخیستل. 15 دغه ننګیال صاحب راولی دلته یې کېنوه، ورته د الکترونیکي تذکرو دی خو ویان و، ورته د الکترونیکي تذکرو بودیجه څو وه راوله دلته ما سره د حساب وکړي څو وه. د برقي پاسپورت تذکرې قرارداد بودیجه یې څو وه، تراسه ورته څومره وه او څه دې مصرف کړي دي. کمپیوټرونه به راغلل، قرارداد به وسو، مثلا هغه کمپیوټر مې شاته پروت دی، دا خو لا 2026 ماډل هغه دل کمپیوټرونه وه. 2 کلن به قرارداد وسو، کمپیوټر به بازار کې و په $3,500، د دې یارانو به راته حسابوه په $9,000 $8,000 او 2 کاله وروسته باید هغه به چینج شوی وی، بل نوی ماډل راغلی وای. خو دوی 18 کاله زه درته په تضمین وایم ریاست جنایي، مخابره او تکنالوژي، ریاست توریزم او په مجموع کې پیژنتون، جلب و جذب او دغه ځایونه کې په تضمین درته وایم، په تضمین. په 2009 کې کمپیوټرونه واخیستل، تر 2025 پورې دا کمپیوټرونه چینج نسول، خو قراردادونه به چینجېدل، ویلې به چې دغه کمپیوټر وروره ګوله نوی اپډیټ راغی، چا به کمپیوټر نه راوړو. دې ته وایي غلا، دې ته وایي چور، دې ته وایي چپاول. هغه وخت کې چې جمهوریت و، میلیارد کانتینر پیسې راتلې، روپۍ راتلې، بیا هم وګیو. او اوس دغه اوسنی دغه کم طالبان چې حاکم دي نه څوک سره کومک کوي، د دوی دي آفرین د هغه نه کوي چې وروره ګله دغه تنخواګانې ورکوي. یوه ورځ به سیستیکا زموږ معاش بند کوي، 15 ورځې به وروره ګله موږ وږي ګرځېدلو. اوس بیخي سیستیکا سته ده نه، هغه د اقل معاش ورکوي، دې ته وایي خودکفا.
دې ته وایي خودباسیا، دې ته وایي استقلال. دا که خفه کېږئ خفه سئ، که نه خفه کېږئ مه خفه کېږئ. تر ما قوي جمهوریت دی، تر ما ښه جمهوریت نشته. زه اقرار کوم، زه درته دا خبرې چې ما وکړه دا زه خپله تاییدي درته په سند، په ثبوت، په هر څه درته وایم، په هر څه درته وایم. یو دانه USB $2 ده په امازون کې، یو دانه USB دغه هغه نه ده، دا فلاش څه ورته وایي تاسو، دغه فلاش 4 GB دغه USB وروره ګوره $350 $300 راکه $50 زه درته واخلم. چین کې $1 ده او ټول چینایي شیان وه. چین کې $1 ده. دغه تفبوک نه ده، تفبوک به ورته ویل دا د بایومټریک دستګاه وه چې داسې دا ګوتې به پکې هغه کولې، داسې لاپټاپ غوندې و، کلک غوندې. دغه تفبوک بیه که زه درته وایم تفبوک CS19 په امازان کې ووهه $250 الی $300. زه لاړ څه قرارداد د وزارت داخلي وګوره $4500. ځه ویې ګوره دغه غلاګانې چور چپاول. اوس وروره ګوله راغلي دي ما ته جمهوریت ګټي. زه بیخي جمهوریت غواړم نه، زه د جمهوریتي په صفت هغه جمهوریت نه غواړم چې ته پکې وې، یا هغسې جمهوریت خو نه و، سهامي شرکت و، سهمونه ورکول سوي وو. پلانکی قماندان دغه ځای ولسوالۍ پوست تا ده، د توریزم پوست تا ده، دا پوست تا ده، دا پوست تا ده، هغه به خپل نفر په قمو. دا خو شرکت شو، جمهوریت ونه ولسواکي. ته یو ما ته وښیه کوم ولس دی ولسواک و، چېرته ولسواکي؟ ځای ولاړ سئ وروره د خپلو خلکو حمایت وکئ، د خپل وطن حمایت وکئ، او ته باو ته پسې مه ګرځئ. زه در سره یم، زه درته لاره ښیم چې څه زما زده وي، تاسو ما ته لاره وښوئ. نړۍ ته باید وصل سو، او نړۍ ته داسې نه وصل کېږو چې ځانونو ته ووایي او زه غیرتي یم زه یم. نه 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 نه، په زرهاو ادرسونه درته درکوم، په زرهاو ایمیلونه درته درکوم، په زرهاو بنسټونه درته درښایم چې چا در باندې ظلم کوو، چا در باندې زیاتی کوو، چا د ستا حق خوړلو، چا وروره ګوله هر څه کول، فقط ایمیل کوئ. فقط په خدای که دغه ننګراریانو دغه څو سټرایکه چې په ننګرهار کې وسوه، دغه څو حملې چې وسوې، که دغه ننګراریان ډېر نه 2% دغه UN ته او دغه نورو ځایانو ته چې دا ما لیستونه دریښي وه، دوی ته که ایمیل کړی وای د پاکستاني پلار به په دوی باندې سټرایک کړی نه وای. موږ او تاسو خو نه پوهېږو په دې شیانو، باید پوه سو، نو بیداره سو. لنډغرو په 2025 کال کې 11,000 عریضې په موږ او تاسو کړي، 11,000 په موږ او تاسو یې کړي، په طالب کاش کې کړي وي. ولا افغانانو موږ دغسې وژلي وو، افغانانو په مکتب ګډ کړی، افغانان د انسانیت ضد دي، عریضې په موږ کړي، او دا عریضې نتیجه لري. همدغه عریضې د خلکو وکړه چې نن وروره ګوله د اروپا په پارلمان کې هغه ټول لنډغر ناست دي. اروپا پارلمان خو داسې نه ده چې تا راوغواړي، اروپا پارلمان به ته مجبوره یې، لکه دوی چې مجبوره کړه، ټیمونه یې جوړ کړه، 15,000 ایمیله به په هفته کې ورته لېږل، 1 ځل 2 ځلې 3 ځلې 15 ځلې 10 ځلې. اخر اروپا پارلمان مجبوره که هغه دی ورته وروره ګوله وخت ورکوي، پلانکي ورځ باندې راسئ، زه وګورم ستاسو څه مشکل ده. دې ته وایي تخنیک، دې ته وایي سمه لاره که نه، هغه یې وکړه، هغه دی. خو تاسو پښتانه خلارې ناست یاست، وژل سوی یم ته یې وایي مړه هم زه یم او پړه هم زه یم، هم وژل سوی هم ملامته یې. دا ځکه چې تاسو خلکو ته خپل مشکل نه وایئ، تاسو نړۍ ته خپل مشکل نه وایي. دغه اوسنی کم طالبان سیالته کم دي، که د دوی په جایزه وای په نړۍ مې غږ کوو، ورته مې ویل چې د نړۍ بشري او انساني بنسټونو راسئ زما هېواد ته څېړنې وکړئ. ټول ټیمونه به یې راغوښتي وو، قندهار حمله به یې ورته ښودلې وه، ننګرهار حمله به یې ورته ښودلې وه، د خوست حمله به یې ورته ښودلې وه، ټول به یې ورته ښودلي وه. او زه مطمئن یم چې ښایي ورته، ځکه چې که ښودلي نه وای دغونه په جګه سطح به دا خبره لوړه سوې نه وه. اوس دغه اوسني خلک چې دي دا پخواني د 1998 طالبان نه دي، دا هوښیار سوي دي. دا اوس دا اوس انټرنیټ پیژني، دا اوس نړۍ پیژني، دا اوس په سیاست پیږي، دا اوس په ډیپلوماسۍ پیږي. په خدای مې د قسم دومره ښه رفتار یې کړی. احساساتي رفتار څه معنی؟ هغه بعضې وایي چې ولا ملا هیبت الله خاموشه واوره، ته طالب وپېژنه، ته د طالب کانسپټ وپېژنه، هغې تشکیلات وپېژنه، د هر سړي وظیفه یې معلومه ده.
وزیر دفاع وظیفه ده چې باید وغږېږي وغږېده. د وزیر د بهرنیو چارو وزارت وظیفه هغه ور باندې وغږېده. نو ته راځې وروره ګوره په هر څه کې ګوره سیاست باندې تاسو نه پوهېږئ که پوهېدئ وروره ګوله دا چټي چټي خبرې به مو نه کولې. همدا اوس پخوا به وروره ګوله $10,000 بس چا واستول 9 لکه روپۍ بس وي. اوس $10,000 راغلي 6 لکه روپۍ کېږي. دومره اثار وروره ګوله ښه سوي دي. دغونه وروره ګوله هغه زمونږ او تاسې اقتصاد برابر سوی ده سم سوی ده. خو اوس خدای دې وکړي چې موږ د پاکستان مش پرېږدي. زه خو نه چوکۍ غواړم او نه بل غواړم او ښه قوي ستونزه هم دغه طالبانو سره موږ لرو. ښه صحیح یو خو همداسې عادي دښمني بل ډېرې ستونزې لرو که نه. موږ ورته کافر معرفي سوي یو، موږ ورته ملحد معرفي سوي یو، موږ ورته د امریکایي نوکر معرفي سوي یو، موږ ورته د امریکایي غلام معرفي سوي یو. او رښتیا هم وایي هم د امریکایي نوکر و، هم د امریکایي غلام و، هم د امریکایي سپیان. امریکایي عسکر بس وزارت داخلي ته راغی، زما رئیس مخې ته ښه مې په یاد دي. زما جنرال به ورته چکلیټ پوستکی داسې واسکه، په دې خوله کې به یې ورته ویلکم خوله به یې ورته جینګه کوله. د امریکایي د اجازې نه بغیر تشناب ته نسو تللی. نوم بیا نه اخله، زما یو مشاور د هغې د اجازې نه بغیر زما جنرال به په تشناب ته نسو تللی. زه پکې ومه، زه خپل هم دغسې ومه. په قرآن مې د قسم زما 200 رښتیا او د امریکایي یو دروغ، هغه خبره به منل کېده، زما به نه منل کېده. زه خو بیخي د سړي زوی نه وم د افغانان هلته. که وایم چې دروغ وایم راسه همدغسې بهرنیو چارو وزارت ته ولاړ سه. د مشاور نه بغیر تشناب ته څوک نه سو تللی. دا خو بېعزتي وه. نو دا خو نه ده. او موږ وو دغه طالبان چې موږ ته وایي چې تاسو د امریکایان سپیان هستئ، رښتیا وایي سپي وو. سپي خو نه لکۍ لري او نه وروره ګوله غاپي. دا همدغسې وه. نو څنګه به مې ناستو لکه د مور میړه، امر به یې راباندې کوه. په ما نه، په جنرال به یې کوو. موږ خو بیخي په ټیټه سطح باندې وو، په ټیټه سطح باندې به موږ پراته وو. په وزیر به یې امر کوه. درته وزیر د یو مملکت د داخلي وزیر به دغسې ولاړو، امریکایي عسکر به ورته ویل چې دا داسې که دا داسې که دا داسې که یس وای نات اوکې او بچه ای کاری تو او بچه مشاور صاحب هغه شی به وزیر که دومره جرأت نه وسي ورته وویل. دا خو دا واقعیتونه دي، دا حقیقتونه دي. دا خو داسې نه وسي وروره ګوره هر څه چې وایي رښتیا وایي، هر څه چې وایي رښتیا وایي. هغه بعضې راځي ولا طالبانو موږ ووژلو. دا کم وژل؟ ما کم وژل؟ دغه جمهوریتیانو سال نه خلاولی و. خو خیر موږ خو په یو علمي بحث کې وو، موږ دغه تذکیرو دې شیانو کې وو. دغه موږ او تاسې دغه ما خپله په 400 بستر کې کار کړی ده. په ډاکټر په صفت مې کار نه ده کړی. دغه مجهول الهویه مړي به موږ هغه کول، قتل که نه. هلته ما لیدل هغه به په یو کلاشینکوف ډزې کول او تا به ورباندې بسته بیلر غورځوو، بسته کلی به د اسمان ته پورته کوه. د افغانانو په تاریخ کې نه چنګیزیانو د پښتنو ښځې تلاشي کړي، نه وروره ګوله مغولو هغه ترکانو تلاشي کړي، نه عربانو تلاشي کړي، نه وروره ګوله یونانیانو تلاشي کړي. خو په همدغه جمهوریت کې ښځې تلاشي کېدې. 100 رقمه وروره ننوتل وه، بیګې و نمان وه. هغه یو کلپ راوتی که نه، هغه سړی پایبیل وایي، هغه عسکر ورته وایي ای طالبان یا طالبان تس وویشتو. لکه اوس دغه په امریکا کې موږ تاسې ناست، زه په امریکا کې ناست یم، ته په اروپا کې ناست، بل په کاناډا کې ناست، بل په جرمني کې ناست. یو کس جرم وکړي او افغان تروریست عین شکل عملی عملته وه. پښتون و در رگش اینم تروریست مایندسیت تروریستی اوس داره. په داسې حال کې چې د پښتون بیچاره نه مظلوم انسان د دنیا په سطح کې نشته. مظلوم د تروریستانو سره موږ جنګېدلي یو. زه شاید یم، زه درته اسناد دراخم، ارزي تاسې ما بیایي. پښتانه اوس دغه خلکو باندې چې دوی تروریست نوموي همدغه طالبانو سره جنګېدل.
ځای لاړ سئ د ننګرهار د اردو تلفات وګورئ د کونړ د اردو تلفات وګورئ د لغمان د اردو تلفات وګورئ د پکتیا د اردو تلفات وګورئ د پکتیکا د اردو تلفات وګورئ په مجموع کې دغه د پښتنو د سیمو اردو تلفات وګورئ 99% پښتانه وه سم دغه طالبانو سره به ځانونه وهل دوی خو نه دوی خو به یا لوجستیکي بخش کې وو یا به کشفي بخش کې وو یا به وروره ګوله داسې ځایانو کې ناست و راج به یې کولو هسې کم غریب مریب بدخشی یا کم غریب و بیچاره بېواسطه اندرابی به تلو مخکې خط ته نو خو ټول د پښتانه وه او دوی کوم دوی په قمنداني بستونه کوه په مدیري بستونه کې وه په لنډو دغه عسکر خو زما او ستا وژل کېدل هره پنجشنبه به غټ قطار دغه مړي به پکې وه وروره ګوله مشرقي خوا ته به لاړه دا خو وروره واقعیتونه دي یو شی زه تاسو ته وایم دغه د پولیسو اردو امنیتي ملي تشکیلونه څنګه نه پوره کېدل لکه ماشین ونده در چوچکشی ماشین ده دغه د تربیوي مرکزونه به 600 نفر په هر 2 میاشتو کې فارغېدل خو دا تشکیل به نه پوره کېده دا ځکه چې د یو طرف نه به ځوانان فارغول د بل طرف نه به ځوانان وژل کېدل هره میاشت 600 نفر هلته به فارغ سول بیا به نه پوره کېدل خاصه شو بل ځل چې فارغ سو هغه شول ولا دغونه زخمیان سول دغونه مړه سول دغونه پلانکي سول داسې ماشین و داسې شروع به و قربان مې دې ګیرې سمه فقط یو کار زه تاسو ته وایم چې خاین هیر مه کوئ که بخۍ کوي هیر یې مه کوئ دغه ذهن کې وساتئ ذهن کې وساتئ د پنجاب ویان د پنجاب لاسپیکر د پنجاب د مدافع وکیل دغه خلک دلته اوس او دوی واضح معلومیږي د قوانینو معلومیږي چې دوی څومره هغه هېواد ته خدمت مینه ورکړې کار یې کړی ده دوی واضح فیسبوک چلوونکي دوی بلاک کوي مه کښېنئ ورته بلاک یې خپلو منځو کې د غاپي او حین شکل دغه د کوزي پښتونخوا د دلالان خیمه دا ټول دلالان هغه بل کلب مې لا وکړه هغه بل فیلمی هنرمند څه ده جلی جلی نوم څه و نجیبه فایز ورور دا وخت کې راته تلایي جړی هم نه راځي دا وخت کې تلایي تش که به وایي چې دا ډېر یو محترم او ډېر یو زړهسواند سړی ده دراله کې وروره ګوله مستقیم د پنجابي نه دفاع کوي مستقیم راځي وروره ګوله هغې ته مشروعیت ورکوي او هغې ته هغه ورکوي د هغې حملې ته ټول ته مشروعیت ورکوي او دغه کم حملې سوي دا توجیه کوي د نجیب فایز ورور اوس راځي پیږي چې د افغانان خو زړهسواندې دي دغه افغانانو ته چې یوه وخت تویه کې خبره خلاصه ده نو خپل ژوند هم درته تېرېږي خو خبر نه ده چې افغانان اوس هوښیار سوي دي افغانان اوس خپل وطن پېژني افغانان خپل ارزښت پېژني افغانان خپل دوست پېژني افغانان خپل دښمن پېژني افغانان خپل قاتل پېژني افغانان خپل خدمتګار پېژني ټول یې پېژني یوازینی ټول کې افغانان اوس موافقه سوي دي یوازینی شی چې موږ او تاسو پکې شاته راغلي یاستو او موږ او تاسو تر اوسه کار ورته نه ده کړی دا نړیوال سازمانونه دي نړیوال سازمانونه کې دغه بن چې امضا سو دا ولې امضا سو ځکه دغه پارسیوانانو شمالي ټلواله خیم عامه پارسیوانان خیم دغه راغله لکه اوس چې دغسې کار کوي نړیوال سازمانونه سره نږدې پاتې سوي دي عین شکل همالته پاتې سوي وو بن اجلاس وسو وروره ګوله خلکو ته قناعت ورکړه راغلل اوس بیا دلته ناست دي دوی چې دغه 15 کاله په زرهاو ایمیلونه کړي او بالاخره کار یې کړی دا عادي نه ده کړی تاسو د دوی په مقابل کې باید راپورته سئ تاسو باید ووایئ چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو خو مکتب نه لرو موږ مکتب غواړو د یو پښتون په صفت موږ د ښځو ازادۍ غواړو خو هغسې ازادۍ نه لکه سراسو کابل سیرینا کې لوسي وګډېږو د اسلام په چوکاټ کې ازادۍ د انسانیت په چوکاټ کې ازادۍ دغه ښځینه چې دا هغه کوي دوی خو د ښځې نماینده تاسو واضح ورته دا زموږ نمایندګانې نه دي هغه بله ایراني جینۍ هغه ورزشکاره چې هغه یې واخیسته اوس خو خبر شو چې ایراني راووتله وروره ګوله د افغان میندو د ادرسه تلې تاسې افغان میندې باید راپورته سي ورته دا زما نماینده نه ده پټیشن جوړ کړئ عکس یې ولګوئ ورته دغه د افغان میندو نماینده نه ده دغه د افغان ولس نمایندګان نه دي دغه د افغان ځوانانو نمایندګان نه دي بلا ویلي یاستئ ولې دوی ته پټیشن نړۍ ته ووایئ پټیشن جوړ کړئ دغه
کمیونټیانو د افغانانو خیم پټیشن جوړ کوي فوزیه کوفی ورته د افغان ماینده نماینده نه ده 100,000 امضا ټولې کوي احمد مسعود ورته د افغان ولس نماینده نه ده 50,000 امضا ورټولې کوي ویلېږي وروره ګوله د یونما د یو ان دغه 15 بنسټونه چې دي ورته دا زموږ نمایندګان نه دي عطا محمد نور ورته زما نماینده نه ده ویلېږي ورته امضا کوي زړونه پکې وچوئ هغه خو ستاسو په نمایندګي باندې لوبې کوي تاسو چې غلې پاتې سئ نړۍ فکر کوي چې واقعا دوی نمایندګان دي دوی په داسې حال کې چې احمد مسعود زما نماینده نه ده فوزیه کوفی زما د ښځې نماینده نه ده هغه یو دلاله ده دغه بله پنجشیرۍ چې راپورته شوې دا زما نماینده نه ده دلاله ده ځکه زما ناموس یا ښځینه او د ستاسو ناموس ښځینه لوس ګرځېدل نه غواړي ډانس کول نه غواړي شراب څکل نه غواړي د سړک په سر لم ښکاره کول نه غواړي خو دوی غواړي پس دا زما نماینده نه ده وخت چې نه ده تاسو باید نړۍ ته پوهاوی وکئ چې دغه خلک زموږ د افغانان نمایندګان نه دي دوی دروغ وایي چې وایي ما به نمایندگی زنان افغان نه زن افغان کلتورش فرق میکنه فرهنگش فرق میکنه او حیا داره عزت داره برادر عزیز از خود شرافت زنانگی خود داره تو کی نماینده ساخته کی برای تو رای داده تو میری در دنیا میگی که ولاین تو رسون تو رس نیبیدن تو نیست نماینده زنمه او فوزیه کوفی تو نیست نماینده خوارمه امیر رقمی دیگر جولاها را حتی محمد نور نماینده کدام مزاری است امیر احمد مسعود برو اگر از 5 رای آورد من برای جایزه میدم ولی نماینده بسته تاجک شده خیریت است ایراتی در دان احمد مسعود میرینه مزاری در دان احمد مسعود میرینه دیگه بدخشای ما در دان احمد مسعود میرینه ولی نوشته که جبهه مقاومت ملی کدام ملت برای تو رای داده دا باید په اثبات ورسو دغه جبهه باندې ورته چې ملي نوم یې خیل سوی ده دا ورته موږ نه منو ځکه دا ملت د دوی په منځ کې خپل ځان نه ګوري دا باید راپورته سي ملت خو تاسو یاستئ نو تاسو چې په احمد مسعود باندې غټ پټیشن جوړ کړئ او په لکاو امضا ورته واخلئ دغه اوس چې د پارلمان د اروپا پارلمان کې راغوښتي بله ورځ نه غواړي نه وروره وایي ته نماینده نه یې دغه موږ سره پټیشن شته تاسو نه مني فوزیه کوفی باندې پټیشن جوړ کړئ په لکاو امضا راټولې کړئ ویلېږئ یو ان دغه 15 ادارو ته بله ورځ یو ان دا نه غواړي وروره دغه ده خلکو رسمي امضاګانې کړي ته وروره ګوله د افغانانو د ښځو نماینده نه یې غلی کښېنه مردار قصې وایي وبخښې بله ورځ یې نه مني صحیح ده نو که داسې ویډیو پاتې سو هغه زموږ په سر باندې معاملې کوي زموږ په سر پیسې اخلي زموږ په سر موقف اخلي زموږ په سر خبرې کوي زموږ د ادرس وروره ګوله خلکو ته قناعت ورکوي that's no good می ویډیو ولې پاتې یاستئ دغه کناره کسې ننوځي ته کولی سي یو ایمیل وکړي زه خو نه وایم چې ته کښېنه وروره ګوله متن زه درته جوړوم مسج وکړه زه درته هغه متن لیږم ورته ولېږه دغه پلیټه ورته زما د مېرمنو نماینده نه ده دغه سړی زما د ځوانانو نماینده نه ده دغه پلانکی زما د قام نماینده نه ده دغه سړی زما د خاورې نماینده نه ده دا دومره لکاو چې بیرون ناستي خورئ سکئ ګرځئ دا خو وروره وطن په تاسو مسؤلیت لري نو زه نه وایم چې باچا کموال باندې کښېنه چغې ووایي عملي کار وکړه یاره عملي کار ورته کښېنه وروره ګوله زه اوس وګوره چې دغه د اروپا افغان کمیونټیانو چې کم دي او ټوله شپه ورځ وایي چې موږ افغانانو ته خدمت کوو زه اوس وګورم د دغه رئیس راپورته سي دغه فوزیه کوفی باندې غټ پټیشن جوړ کړي موږ یې وایرلوو پټیشن دې جوړ کړي ودې کې چې فوزیه کوفی د افغان مېرمنو نماینده نه ده او نه نمایندګي کولی سي زه ورته ویډیو جوړوم آصف ځواک یې ورته جوړوي خوشحال لالی یې ورته جوړوي نور افغانان یې ورته جوړوي ټول دنیا ته نشروو ټول خلک د امضا وکړي چې دغه فوزیه کوفی زمونږ د افغانو مېرمنو نماینده نه ده که تا بیا فوزیه کوفی په دغه رسنۍ کې ولیدله زما په مخ لاړې راته کوي که تا بیا فوزیه کوفی د افغان ښځو په نمایندګۍ د اروپا په پارلمان کې ولیده بیا زما په مخ لاړې راته کوي دا لاره ده که نه عین شکل یو بل د راپورته سي په احمد مسعود د پټیشن جوړ کړي ټول یو دم وروره ګوله 15 لکه 10 لکه نفر امضا کوو رایخلو رسولی په ما د اروپا پارلمان ته ورکوو د نورو ځایانو ته ورکوو دغه په سلهاو بنسټونه چې لګو دغه ورته رسمي افغانانو امضا کړې ده رسمي دغه دی وروره ګوله دغه افغانان دا سړی د نماینده په صفت نه مني دا که بیا نري دا دې ولاړ سي دا که بیا نري بیا دا چې ته ځان ومني ولکه څوک د
2 روپۍ ارزښت ورکړي. او که تاسو خاموشه پاتې سئ ویده پاتې سئ دغه خلک په تاسو په سر معامله کوي. هیڅ انسان ته اجازه مه ورکوه چې ستا په نمایندګۍ باندې خبرې وکړي. هیڅ انسان ته اجازه مه ورکوه چې ستا په سر معامله وکړي. او که ته چپ پاتې سې ستا په سر خلک معاملې کوي او همدا اوس معاملې روانې دي. دغه 25 نفره چې د اروپا په پارلمان کې پرون او بل پرون ناست وو چا دوی ته حق ورکړی؟ خو د ستا په سر معامله کوي که نه. خو که ته پټیشن جوړ کې غاټ د احمد مسعود عکس ولګې مه ورته کنځا کوه، مه ورته توهین کوه، مه ورته تحقیق کوه. ما افغانا اینمی آدم به مسابقه نماینده خود نمیشناسیم. منگ پښتانه منگ افغانان دغه احمد مسعود نه پیژنو. ټول یو دم 1 میلیون امضا ټولې کوي. هین شکل فوزیه کوفی ته یو پټیشن جوړ کوي. 1 میلیون امضا ټولې کوي رسولې په ما. منګ دولتي نهادونو ته رسو. هغه سی وګوري او هو هو وای دا غرور 15 لک افغانانو ویلي دي چې دغه فوزیه کوفی زمونږ د خزینه او نماینده نه ده. که دا راڅخه بیا پارلمان ته ننوته زه درته جایزه درکوم. دی لاره تاسو ته ښیم. نه چغې نه بغارې نه رمباړې نه بل. قلاره کېناست چې بلکل وزګار نه وي دغه تشناب کې کېناست دغه شی ولیکه. دغه شی په تشناب کې ولیکه. زه په افغانستان کې نه یم او باور په خدای وکړه. ګنې ما دغه ګرده پنجشیر امضاګانې اخیستې، مصاحبې مې اخیستې او ورته مې ویل چې د زړه واقعیت خبرې وکړه. انمي احمد مسعود نمایندې شما هغې ویل نه. همداسې بدخشان ته تلم، همداسې ننګرهار ته تلم. وروره ګله ویلې مې چې دغه سړی د ستاسو نماینده یار. دا خو اسانه کار دی، تاسې وکوئ یارانو. بیداره سئ بیداره سئ بیداره سئ قربان مو د ګیري سم. که بیداره نه سئ یو پلیته، یو مرداره، یو کثیفه، یو فاحشه، یو رذیله ښځه د فوزیه کوفی به ستا د ښځې نمایندګي کوي، ستا د خور نمایندګي به کوي. چې دا تا ته شرم ده یاره. ستا د کورنۍ د باعزتو میرمنو په نمایندګي همدا اوس د اروپا په پارلمان کې ناسته ده، چایمز کی پیسې مخلي، شهرت هم ترلاسه کوي. خو د ستا د باعزت او باحیا زنانو په نمایندګۍ باندې ځینې اروپایانو سره کینی. که ته پټیشن ور باندې جوړ کړې بله ورځ یې پلار هم نسي کېناستی. اتفاق نه لرو، اتحاد نه لرو، بل نه لرو. په کمیونټیانو جوړې دي. دا د کالیفورنیا کمیونټي ده، دا د ورجینیا کمیونټي ده، دا وروره ګله د فلانکي ښار کمیونټي ده، دا د کاناډا کمیونټي ده، افغان کمیونټي. خو افغان کمیونټي ټول دقسې وده دي. افغان کمیونټي داسې نه کوي چې راپورته سي دنیا ته ووایي چې یا وروره دا زما نماینده نه ده، دا زه نه منم. Who are you bro؟ ځه ولاړ شه. څه شي نمایندګي ده؟ زما د ادرس ته راځي ور زما د ښځې ادرس راځي ته غږیږي فوزیه کوفی. Who are you bro؟ ځه ولاړ شه. احمد مسعود ته څوک یې ورته زما د هیواد ځای ملت تا ما نه رایې اخیستې ستا جبهې مقاومت ملي جوړه کړې. یا Who are you bro؟ راغلي یاستې وروره ګله خلارې ناسته سې ټپ سکرین وکړه، هلته لاړ شه دلته لاړ شه، هله دا واوره دا واوره، دا جنګ وکړه دا جنګ وکړه. دغه نجیب ننګیال غوندې سړی په افغانستان کې ډېر کم پیدا کېږي. د استعداد یو غر ده، د لیاقت یو غر ده، د وضعیت د محکمه کولو یو غر ده. خو دغه نجیب ننګیال پوسټونه وګوره ټول مجید قرار پسې لیکي. یا وروره ستا وظیفه دا نه ده، تاسو خپلو منځو کې جنګ کوئ، ملتونه داسې سره اچولي. نجیب ننګیال وظیفه دا ده چې ستر کارونه وکړي، غټ کارونه وکړي. دغه خبره زه وکړم دا باید نجیب ننګیال خلکو ته وکړي، ځکه هغې په خوله ښه ښکارېږي، د هغې سټیج لوړ ده. هغه کولی شي تر ما ښه وغږېږي، هغه کولی شي تر ما ښه لارې خلکو ته وښایي. نو ته راځې مجید قرار باندې 200 پوسته لیکي، هغې په تا باندې لیکي زما یې ګټه څه شوه؟ نه ته ولسونه بیداره کړي یاره. دغه ځوانان راغونډ کوي، ورته دغسې کار وکړي، دغسې قانوني کار. زه نه وایم چې غیر قانوني کار وکړه، زه نه وایم چې وروره ګوره کم ډلې ټاپلې پسې ورسه. قانوني کار زه تا ته وایم همدغه هلکان چې دلته ناست دا 140 نفره. آیا ستاسو د ښځې نماینده، ستاسو د ناموس باعزته ناموس نماینده فوزیه کوفی ده؟ ټول راته وایي چې نه. پس چې نه ده بد کوي چې چپ ناست ستا د ښځې نمایندګي کوي. باید چپ کېنه نو پورته سي، څه رقم پورته کېږي؟ لارې زه درته ښیم. ایمیل وکړه وروره ګله د پارلمان اروپا، زه درته ایمیل در کوم، د پارلمان د اروپا ایمیل در کوم. ایمیل وکړئ وروره ګله، یو دم 50,000 ایمیل ور واستوئ. دا کار غواړي اسانه، دا ورته زموږ نماینده نه ده. یو بله هزارګۍ جلۍ راپورته شوې ده،
چې د 2 روپۍ ارزښت نه لري. ادریس ستانکزي باندې غټ پټیشن جوړ کړی ده. ولا دې ماته ویل سي افکار از کثیف است و افکارت کثیف است دیگه. کدام زن افغان مثل تو برای من نشان بده؟ کدام زن افغان برای تو رای داده که تو به نمایندگی افغانا میای در افغانستان اینترنشنال از آدرس ناموسی من صحبت میکنی؟ نمیده. هر وقت که برادر عزیز زنای ما برای تو رای داد باز تو از آدرس از او گفت. تو را کی وکیل ساخته؟ تو را کی وکیل مدافع زنان افغان ساخته؟ ایره برای ما بگو. کی ساخته؟ بقیه ما را تو اگر واقعا نقدر علم دوست می بودی تو بیا پرتو دمی 5 سال جمهوریت زنان خانواده تان کدامش لیسانس گرفته؟ تو بیا کدامش درس خوانده؟ خیلی بیادر از شما که ما این امیل برای اسناد مندازم که صدها خانواده پشتون تبار دخترایشان تحصیل کردن دمی 5 سال. تو بیا تو درس پر تو بیا ما کت چلنج میتونم تنها از بانوهای با عزت ننگرهار کت چلنج میتونم کت بسته 4 ولایت کاپیسا، پروان، پنشیر اینمی 3 ولایت بیا کت ننگرهار بیا ما برای 10,000 دانه سند مندازم تنها از ننگرهار. تو از امی 4 ولایت پرت که دمی اروپا و امریکا تو زنان تو لیسانس گرفته باشه. ما از ننگرهار مندازم که گرفت صرف از ننگرهار. ما هستیم عاشق درس و تحصیل. تو نیستی. تو یک معامله‌گر هستی. تو دروغگوستی. تو دروغگوستی بر آمدی ولی ما حقوق زنان کدام حقوق زنت میخوای؟ حقوق زن ما برای زنان میتون تو چی دادی؟ دروغ. هر رقم سیستم دولتداری که افغان ها برای شما ساخته شما مشکل ایجاد کرده. سیستم سلطنتی براتان آوردیم با دنیا طرف مدرنه روان بودیم 108 سال پیش. انگلیس های وقتمن قارشان آمد گفت اینمی امان الله خان خب بیادر ما را کشیده از اینم اینجا استقلال خدا گرفته رفت بچه سقوشان بچه سقو آمد گفت نو امان الله خان گفت کافر است که زنان را روان میکنه ترکیه که دکتر شود. امان الله خان گفت کافر است که زنان را روان میکنه به جرمنی تا کسب علم بکنه. این آدم باید دوانده شود. با کمک انگلیس مردم سرش خیستاندی. خودت آمدی مکتب بسته کردی، پانتون بسته کردی، پیشرفت بسته کردی، ترقی بسته کردی، افراطیسم، ملاییسم، تبعیضم، بربادیسم کل گوگندس از اونجا شروع شد. بعضی افغانای بیچاره خیستن هلا 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 بگی تا یک جای که رسیدیم بهترین اردو را باز دوباره ساختیم. سیستم جمهوریت داوود خان بود. زنا مکتب میرفت، کار میرفت، حقوق خدا داشت، سینمای خدا میرفت، بید خدا میخوان، چکر خدا میزد، با پوشاکش کس کار نداشت. در وقت داوود برادر عزیز باز اون مسعود بدبخت بچه دگروال برادر رفت در پاکستان ترننگ رفت سر خر بیادر باروت آورد در پنشیر اولین کودتا را سر داوود خان کرد. در جمهوریت داوود خان چی کم بود؟ او سگ سفد، او بیشرف. اما داوود خان هم در جایش بندمی وقتی دکتر نجیب چی کم بود داشتی؟ دکتر نجیب در جایش بندمی وقتی جمهوریت امی 5 سال پیش چی مشکل داشتی؟ زنت مکتب میرفت، اجازه کار داشت، اجازه هر نوع پوشاک داشت، مردگاه خانه بود، هم کابل کیزون بود، هم سیرینا بود، هم برادر عزیز تو هتل دیگرا بود. در موتر برادر عزیز اجازه داشتی که درنگ بکنی، دنبوریت واس، دولت واس، قرسکت واس، مکتبت واس، کیسه بوریت واس، لندغریت واس، مواد مخدر فروشیت واس، هر آن چیزی که دلت میخواست میکدی. تو گو میخوردی که سر یک غنی فایر کدی، تو بد میکدی که سر ارگ حمله کدی، مظاهره کدی، تو جک میزدی که داشتی سنبولا مردم اذیت میکدی، تو گو خوردی که عکس غنی را پاره کدی، عکس کرزای دلوی جرگه پاره کدی. چی کم بود داشتی؟ میگه تا که کونی بز نخوره چوب چوپان نمیخوره. در کدام حکومت راضی بودی؟ کود دلار برات می آمد ولی باز هم میگفتی هر کس که نان ډوډۍ گفت افغان است بزنش. چرا؟ ایواز از که میگفتی که می افغانم برادرم است. درست است که ما امروز به زور ناتو آمدیم، درست است که امروز به زور امریکا آمدیم، ولی اینمی افغانم باید نکشم، گناه داره. اما نگفتی که افغان هم قدر کلیت کار نکرد که اینمی پدر از این طفلک افغان هم بکشم، صوبی طفل افغان کلان میشه. او یک اصول پشتونولی داره به نام بدل، به نام غج. صوبی نمی کلان میشه سر به او میکنه در مخرجم. اما قدر فکرت کار نکرد. آمدی ظلم کردی، تجاوز کردی، در پشت دخترای مکتب دخترها برادر دخترها رنگولک کردی، جیب مردم زدی، پلیت مردم زدی، موبایل مردم زدی، بدماشی کردی، لندغری کردی، قلدری کردی، زورگویی کردی.
خود تو فکر نکردی که مردم تو را میمونه می رقم؟ امی چرا می پشتنو را شما نمیشناسین؟ امی اصولی پشتنو را چرا مطالعه نمیکردین؟ اما نمیفهمی که یا غچ میگیرن، اما نمیفهمی که یا بدل دارن، اما نمیفهمی که یا توره دارن، اما نمیفهمی که یا برادر عزیز ده ها اصول دیگه دارن. اما قلیل تو کار نمیکنه. ننگ از تو ننگ، تو صرف سر ننگ پشتنا 50 کتاب نوشته کرده، سر غیرت 50 کتاب نوشته کرده. او بیعقل. تو که بزور ناتو، بزور امریکا، بزور یا ظلم کردی، تو چی فکر میکنی که تو دیگه میمونی؟ اگر تو شیر آدم هم میخوردی، کلانات شیر آدم هم میخورد، این قانونی شیر آدم هم میخورد، تو برادر عزیز باید میپذیرفتی. تا 7 سال 8 سال اول جمهوریت تق شنیده بودی، برق شنیده بودی، چیز نبود، ولی تو ظلم میکردی. در وزارت داخله ما شاهد صحنه هستم، یک کسی بود به نام آجی رحیم گل. نان خوردیم، از دفتر برآمدم، گفتم دان دروازه بیرون دفتر یک سیگرت بزنم، دیدم که یک کاکای سفید گریان میکنه. دلم سوخت، گفتم حاجی صاحب ولی ژاړي؟ وای زوی راته نیولی په چټي خبره باندې، وای دا هر چیرته ځم زما دغه لونګۍ دغه ګیره ګوري، وای ماته وایي تو برو برادر برو شپشي برو، وای شړی مې زړه مې تاسو مالچه د معلوماتي د چیته د شوبر، وای دغه شوبه کې مې کار بنده نومې چه ده، نومې پهلوان جلیل ده. ورغلم مالو جلیل خان، همین آدم خو انسان است، چرا به می توجه نمیکنی؟ و یک هفته وای دلته مال یو هفته دلته راغلی ده، ولد بچه شی جنجالا رو تیسایی که توی عالما پشت هر کدام از یا بدویم خو مالو برادر، بچهش گرفتی، اولادش گرفتی، قضیه رو یک طرفه که برادر عزیز، یا ببرش محکمه روانش کو، یا سارنوالی 24 ساعت تو وقت داری، تو خونه ایره محکمه روان میکنی، سارنوالی برادر حل و فصل کو. عقل کیس مولد کیسی بیمونه سړی خوشی سو، سړی خوشی سو، دومره ظلم دوی کرده ده. سړی به ورغی وای زما په کور باندې بیګا غله راغلی او دغه سیده وکړه د پښتون به برو بچ ما امی لازم 50 قضیه دیگه دارم، تو آمدی پشت اطلاعات میگردی، تو آمدی پشت خو که دا به خپل خلک وای بیغه به جدی نیول، خود چرا قصرم کردی؟ تو خو به زور بیگانه کردی، اینا دامن پشتنا آدم سایکو خودت فرار کردی، زنت حفاظت میکنه، مادرت حفاظت میکنه، قبرت حفاظت میکنه، پدرت موی سفیدت حفاظت میکنه، از حقت از حقوقت حفاظت میکنه. اینی را میگن انسانیت، اینی را میگن دامن کلان. او بی ناموس یادم نمیره در پیژنتون نزدیک بود بندی شو، 4:30 بجه بود، طرف خانه روان بودم، یک زنکه دیگه بود دم پیش کاسخانه دان وزارت داخله گریان میکرد. گفتم چرا بی جان؟ دیدم که پشتو را یاد نداره، از کنار آمده بود. گفت میړه شهید سوی ده، راغلم صدقه د میړه د تقاوتی او د غشان پیسې واخلم. وی مدیر جلبجاز راته وی صبح بیا امروز بیا وی نن راته ویلې که چقدر دستای تو مقبول است، ای د مشرف تو لعنت. بیا در داخل شدم در پیژن، اینی نفر بیا در از گلونش گرفتم، امنیت ملی مرا برد، 2-3 روز بیا در جنجال بودم. گفت تو چرا سر یک مدیر رسمی وار کردی؟ بعد از او برادر از شاهد پیدا کردیم، دیگه پیدا کردیم، گفتیم این مدیر این تا کده، ولی اون مدیر بدخشی بود، برادر عزیز چی نمیکرد. خب بالاخره منفکش کردیم اونم آدم. این تو یک حالت است نه؟ این خب گپای از واقعیت‌های ثبت شده در تاریخ هستن. در تاریخ شوهرش تفنگ در دستش با طالب جنگیده، شهید شده، خانمش میگه که بیادر رو پیسه شهیدیش بگیره، تقاعدش بگیره، مدیر پیژن براش چشمک میزنه، میگه دستات چقدر مقبول است. خب بازو جوان دیگه میتونه که باز بجنگه، خونه میتونه. به می رقم مرال مردم ضعیف ساختیم، مرال اساکر ضعیف ساختیم. گوشت درجه اول در مینوی غذایی بود، نوش پیاز در مینوی غذایی بود، سیب در مینوی غذایی بود، نان اعلی در مینوی غذایی بود، برنج سیلی اول در مینوی غذایی بود. پیش ما تصاویر است، کچالو این رقم گوشتای مردار یک رقمک اونو برادر در کاسیش این تو چی بود؟ برادر سر اسکر میخوراندی. 14 سال یک پنشیری قرارداد گوشت داشت، پدرکش پسش کده نمیدونست. 14 سال قراردادی گوشت بود، نامش نمیگیرم، کندیوالم است. ظلم کردی دیگه بچی، ظلم. اینمی برادر چراغ ظلم شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. ظلم کردی بچی، ظلم کردی. ګران افغانانو زه دا څنګه چلوسو زه خپل اخیری خبره کوم، بیا به ملګری راټول کوم. زما دغه خبره ټول او لومړی خو دغه
خلک سی مشهور الکان دی په دغه سوشل میډیا کو یارانو که فوزیه کوفی ستاسو د خزي ستاسو د مور ستاسو د خور نماینده وي غلی کینی که فوزیه کوفی ستاسو د خزي د خور او ستاسو د باعزت ناموس نماینده نه وي ستاسو د غاړه بند وي سی ایمیلونه ونه کوي یوین ته او د پارلمان اروپا ته اوس ناسه د عملته ورته دغه زمنګ د افغان مایندو نماینده نه ده او زه په د باندې کار کوم او دغه کم د کمیونټي مشران سپیژن د باندې باید جدي ونیسو چې دلته قوي پټیشن جوړ کو هغه پټیشن کې ولیکو چې دغه فوزیه کوفی د افغانو خزینه او نماینده نه ده بل پټیشن باید جوړ کو باید وایو چې دغه احمد مسعود دی او قاتل زوی ده قاتل هم نه لیکي هدا اقل دومره ولیکي په پټیشن کې چې احمد مسعود دی افغانانو نماینده سیاسي نماینده نه ده هاینه شکل دغه لزګونه نور جینه شیزینا و الکان سره راپورته وی که ما از حقوق جوانا دفاع میکنیم از حقوق فلان دفاع میکنیم تو ورته زمنګ وکیل نه پټیشنونه باید جوړ کی دغه د اروپا په پارلمان کې سیناستی دا باید په لغت بیرون راو باسو ځکه دوی زمنګ نمائندګي نه دا کړي او په درسته توګه نمائندګان هم نه دي دغه خلک باید وټکو دغه خلک باید وباسو او دنیا ته باید وخیز دوی زمنګ نمائندګي نه دي دا یو خبره بل خبره سیو افغان وجل کیږي په کور بم غورځيږي دغه کیس باید راوخصل سي یو دم په زرهاو ایمیلونه باید منګ او تاسو سینن ته وکړو په زرهاو ایمیلونه باید منګ او تاسو نیویارک ټایمز ته وکړو په زرهاو ایمیلونه دغه یولس بنسټه صرف یو لري باید دوی ته وکړو منګ وکړه راپورته سو زه د ټولو هغه پانی وګورئ د پاکستان ظلم محکوم کړی ده او بیا به محکوموي د لاره د بل لاره منګ تاسو نه لرو وس به وګورم چې کم خملګره کوي دا به راپورته کو سره به وغږیږو او نور د چغن هم سره جوړیږي د لمباړو هم سره جوړیږي تخنیکی کار وکي تخنیکی کار همدغه سس لنډغارو غلو اشرار او د اشرار دوم نسل په دغه 15 کالو کې اروپا پارلمان ته ایمیلونه وکړه بل خره ومنه حین شکل تاسو ایمیلونه وکړه دا زمنګ نماینده نه دي دا ورته بيخي زمنګ د هیواد نه دي نه دي کنه نو سو کم یو دي دغه مرزیه حمیدی د تکواندوکاره هغه ویل د ایرانی و د د افغانانو په نمائندګي قهرمانی واخسته د دنیا څخه وسوي زه ایرانی یم شرم د تاسو او ویډیو مخلوقه فازیا کوپی په سیم راپورته سي د نور مردار په سیم راپورته سي دغه نور غلو په سیم راپورته سي ناس ته ورته زمونږ نمائندګان منګ ورته تاسو ته راي ما نه درکو ولار سي ورته هو یو ورته نه پیژنو تاسو او دغه باید په ایمیل په واسطه پټیشن په واسطه دنیا ته وروخایو سیورورا ګوله دغه کم خلک چې د افغانانو په نمائندګي افغانستان انټرنیشنل کې غږیږي اماغه مصايبه را واخله ورته دا زمونږ نماینده نه ده یو دم شل زر نفر امضا پکې وکړي دا ورته نه ده زما په نمائندګي دا هر یو مصیبت راغی راپورته ورته دا زمونږ نماینده نه ده په خوده کې ټول ځایانو ټول لارې ور باندې بندوي خو که تاسو ویده پاتې سي یار کار تاسو دسه فلمونه در باندې ډکوي یو مردار خزه خپل پرتګ نسته په نیکر کې ګرځي ما نماینده زنان هستم به خاطر حقوق زنان افغانستان مبارزه میکنم هو تو سو یار است د افغان شیزینا نماینده نو د افغان شیزینا نمایندگان است قوی با استعداد جلکان است هغه د لار سي زمنګ د ادرس دی وغږی فایشي کونیان شرابیان رقاصي لوده خزه زمنګ نمائندګي نه دی ان بوله ام کسه کې کتمی سره ادریس تانکزای پټیشن جوړ کړي تو نماینده ما نیستی زنکی لوی تو کسی که تو نمایندگی زنان را میکنی دانه تا پارا میکنی تو نمایندگی زن مرا بکنی در اروپا یا در امریکا چون زن ما مثل تو واره نیست چیکار است که تو به فازیا کوفی تو چیکار است که نمایندگی زنان ننگرهار را میکنی نمایندگی زنان پنشیر را میکنی نمایندگی ترا کی رای داره لوده تو یک زنکی لویستی که به مردم مال پیش میکردی یک قاچاقبر لوده ما سر تو پوتیشن جور ما تنها سر تو عریضه میکنم تو نماینده زنم هم نیستی نماینده خواهرم هم نیستی نماینده مادرم هم نیستی چون نه مادرم مثل تو الهی بود نه خواهرم مثل تو الهی است و نه کدام زن افغان دیگه مثل تو الهی است ما سر پوتیشن جور میکنم اینمی افغانا باید امضا بکنن هر افغانی که میگه که تو پلیت نماینده زنش نیستی باید امضا بکنه اگر امضا نکنه تو افغان بی غیرت است او افغان کودن است هر کدامتان که به دروغ رفتین به نمایندگی افغانا باید جوابگو باشین تو دست چیکار هستی
تو قاتل چی کار هستی؟ پدرت بسته افغانستان قتل عام که تو آمدی به نمایندگی افغانها جبهه مقاومت ملی. نو برادر، من منصبدار هستم، طالب کت من مشکل داره، که تو هیچ مشکل نداره. چرا که تو کتش نزدی ما کتش زدیم. اگه قرار باشه که من نمایندگی مردم بکنم من میکنم، چون مشکل اصلی را با طالب من دارم، تو نداری. دمی 5 سال گذشته طالبا در قندار زدن کده، در پکتیا کشته نفره، در پکتیکا کشته، در روزگار، چون ما کتش دشمنی داریم. ما در 20 سال با طالب زدیم، دشمنی را من کتش دارم، تو نداری. پس به خاطر من از دنیا پول نگی، به خاطر من از دنیا برادر شهرت نگی، به خاطر من از دنیا حمایت نگی. چرا که تو نه اولادت از دست دادی، نه بچه‌ت از دست دادی، نه کدام شهروندت از دست دادی. اگه قرار باشه با طالب ما چی بکنیم، مخاطب باشیم، جنجال داشته باشیم، ما داریم. چون ما پشنو با طالبا مشکل داریم. ما پشنو با طالبا دشمنی کردیم، هم در خوز دشمنی کردیم، 20 سال کتش جنگ کردیم، هم در پکتیا دشمنی کردیم، 20 سال کتش جنگ کردیم، هم در پکتیکا دشمنی کردیم. ما پشنو دشمنی کردیم. تو پنشیری در پنشیر کت طالب جنگ نکردی، کت تو دشمنی هم نداره. تو نه طالب کشتی نه طالب تو را کشته. ما کت طالب مشکل داره، ما پشتون که در 20 سال هم طالب کشتیم، هم طالب ما را کشته. تو بدخشی مشکل نداری، تو تخاری مشکل نداری، تو پروانی مشکل نداری، تو کاپیسیوال مشکل نداری. مشکل با طالب من افغان دارم که در ننگرهار زدیم کتش، در کنر زدیم کتش، در لغمان زدیم کتش، در پکتیا زدیم کتش، در پکتیکا زدیم کتش، در هلمند زدیم، در زابل زدیم، در فرا زدیم کتش. دشمنی با طالب مست کت ما دشمن است. کت تو نیست، تو دروغ نگو، تو پکولکی پدرلارت دروغ نگو، تو مادرزنا دروغ نگو. تو از آدرس من خودم میلیونر ساختی، تو از آدرس من از این نهادها پول نگی دیگه. قربانی را ما دادیم، یتیم ما دادیم، پول تو بگیری. چرا؟ ما باید پتیشن جور کنیم، ما افغانا بخصوص منصب دارا، و بگوییم که تو بیادر نه نماینده من نیستی. ترکی نماینده من ساخته، نه که طالب دشمنی داری، نه که پدر بدبختت در میدان وردک در سال با دوره اول طالب کت ملا ربانی امضا کرد و تو بدبختی لوده کودن در دوحه کتش امضا کردی. تو که طالب مشکل نداری. طالب ولی اگر سر تو طالب تر کار نداره، طالب کتما مشکل داره. چون 20 سال مای پشتونی بیچاره با طالب دمی مناطق کنان گرفتم زده، تو خو نزدی. تو نه که طالب مرمی سرش فایر کردی، نه دیگه. در پنشیر خیر خیرت بود، طالب خو نبود که تو کتش جنگ کنی. ما بودیم که فریب خورده بودیم، او مرا میکشت، ما او را میکشتم. طالب تر کار نداره. طالب طریقه دوست داره که سر قبر پدر دادانه بادیگارد شانده. طالب طریقه دوست داره که برادر عزیز پنشیری ها را بیادر وظیفه میده ولی ما افغانا را وظیفه نمیده. طالب بر تو پنشیری برادر بهترین در اردو هم جای میده، در پلیس هم جای میده. ما پکتیاوال و ما ننگرهاری و ما کنری را یک دانه وزیر ننگرهار برای من نشان بده در بسته چوکات طالب. یک دانه رئیس عمومی ننگرهاری را برای من نشان بده در بسته تشکیل طالب. یک دانه مدیر عادی ننگرهاری را برای من نشان بده در بسته تشکیل طالب. ولی من 10 تا پنشیری نشان میدم، چون طالب کتما مشکل داره و طالب میفهمه کلان طالب میگه این ننگرهاری در 20 سال ما را کشته، این کناری ها در 20 سال ما را کشته، این پکتیاوال ها ما را در 20 سال کشته. تو خو نکشتیش، تو را میپذیره، ما را نمیپذیره. کتما مشکل داره، سر تو اعتبار داره، تو بیادرش هستی. چرا که تو کتش دشمنی نکردی، ما کتش دشمنی کردیم، ما بدبخت هستیم. تو دروغ میگی که طالب دشمنت است، طالب هیچ ابدا دشمن تو نبوده. هر کس که میگه که طالب دشمن پنشیری است گوی خدا خورده. چرا که پنشیری کتش دشمنی نکرده، چرا دشمنی تو باشه؟ چرا دشمنی را مردم پکتیا کرده کتش زده 20 سال نوک به نوک تفنگکاری کرده، یکی دیگر را فیرکانی کرده، قنداری ها زدش، هلمندی ها کتش زده. تو خود تو یک لوده آدم بودی اونجا، از اونجا پلیت دوزدی کو، موبایل دو تا چی کنه؟ رقص کو، قرصک بزنی، منگل پنشیری همی تو را چی کنه؟ طالب برای ما بگو. تو خود 20 سال دنبوره زدی. طالب کت ما داره مشکل، کت ما که تا 20 سال کتش جنجال کردیم، بخون یکی دیگه تشنه بودیم. تو را چی کنه پنشیری را یا بدخشی را یا برادر پروانی را کاپیسا؟ تو را چی کنه کس؟
در زندگی طالب نکشتی اومدی میگه طالب که تو مشکل طالب تر ولا که حساب ده حساب جمله آدم حساب میکنه میگه برو خیر گمش که دنبوره میزد بانشه طالب که تو این مندی مشکل داره که 20 سال کتش جنگ کده آمدی گپ مشکل ولا کت ما فارسیوانا طالب کت تو پارسیوان هیچ مشکل نداره او گوزوک کت میازاره خو هیچ مشکل نداره در زندگیت یک هزارگی پیدا کرده نمیتونی که یک طالب کشته باشه نه جراتش نداره خود تو هزاره را چی کنه طالب دا فرق خود بزنه که تو دشمنی کنه تو خو یک بیچاره مظلوم بیچاره هستی که در زندگی طالب نزدی اینه میامان هزاره را چی کنه طالب عزیز پولاد میزنه که کتش 20 سال جنگ کرده طالب بچه پشتون نمیزنه کتش 20 سال جنگ کرده هزاره میگه که ما طالب مشکل هزاره را هیچ کار نداره چرا که هزاره بر ازو صدمه نرسونده در 20 سال ازبک بر ازو صدمه نرسونده تاجک پنشیری بر ازو صدمه نرسونده مردم که کاردار خود کار داره ما تو بر شما کسی گپا را نزده ما او روز یک کتا امریکایی را گیر کردم کتا امریکایی بود افغانستان جنرال بود حالا تقاعد کرده من را گفت بچه کافی مافی یک واین ماین گفتم ما روز هستیم این چیزا رو نمیخوریم همین رقم بحث آمد ما برای اون جنرال امریکایی گفتم او جنرال گفتم تو خو یک نظامیستی 40-50 سال وظیفه اجرا کردی گفتم در کجای منطق جرمه که طالب که هزارگی مشکل داشته باشه گفت چطور گفتم چرا داشته باشه دلیلش بگو گفت نفهمیدم گفتم او آدم 1000 نشان بده که طالب کشته باشه گفت والا راستی هم نکشته میام گفتم خیر چرا طالب یارا بکشه خنده کرد گفت راست میگی گفتم یک روز نشان بده که یک پنشیری که طالب زده باشه خدا بچه طالب کشته باشه پدر طالب کشته باشه زن طالب کشته باشه طفل طالب کشته باشه گفت به خدا گفت خیر پنشیری را چرا بزنه پنشیری را گفتم برعکس اینی است اینی عکس اینی اسناد اینی اسناد کلش گفتم در اردوی طالبا گفتم جذب کردن تو گفتم نشان بده یک دگروال ننگرهاری را در حکومت طالب گفت نیست گفتم نشان بده یک رئیس ننگرهاری را در حکومت طالب گفت نیست گفتم نشان بده یک وزیر ننگرهاری را که در حکومت طالب باشه گفت نیست گفتم نشان بده یک قماندان ننگرهاری را در طالب گفت نیست گفت چرا نیست گفتم به خاطر از اینکه سر ما اعتبار نداره گفت چرا اعتبار نداره گفتم به خاطر از اینکه در 20 سال ننگرهاری ها با طالب زدن پنشیری نزده امیر رقم کنری زده امیر رقم لغمونی که طالب زدن امیر رقم پکتیا که طالب شو روز میزد قندهاری ها میزد هلمندی ها میزد گفتم که یا دروغ میگه که طالب مشکل داره اما مسعودش که طالب مشکل نداشت اولین قرارداد که با طالب کرد احمد شاه مسعود بود در میدان وردک نصف شب رفت قرارداد کرد گفت بیا حزب وحدت هم بزن دوستم هم بزن بیادر عزیز گلبودین هم بزن ما احمد شاه مسعود گفت که طالب کت مولا ربانی کتای ورق است امضا کرد طالب اجازه داد او کلان هزارا بیچاره نامش چی بود امو عبدالعلی مزاری چادری را سر کرد گریخت عزیز مسعود برای چی زنگ زد به قماندان گفت دینی موتر گفت چی ششته عبدالعلی مزاری ششته موتر استاد کردن تق تاش که چادری را پس کرد که نریش عبدالعلی مزاری بچه ای گپاکای تانه ای گپا من برادر عزیز من سیستم تانه میفهمم طالب طریق دوست داره که یا خدا حمید خراسانی ره نتفنگار را داده طالب کتیمه بیچاره افغان مشکل داره که 20 سال کتش زده فهمیدی؟ طالب مالب تره عاشق توست عاشق تو هزار است چرا که تو هزاره بیچاره طالب هیچ کار نکده هیچ غرض موی طالب تو صدمه نرسوندی تو هزارگی تره چی کنه که تو مشکل داشته باشه تو خود دروغ میگی بچه خلاص گوز زده خو بودی تو هزاره 960 تا مردگاه خانه واس مکتبت واس پانتونت واس اگر دلکت میشد در زیر درخت پانتون لنگت بالا میگرفتی در موتر لنگت بالا میگرفتی در دفتر پلیس لنگت بالا میگرفتی برادر در پشت میز جون میگرفتی ساعت تیر بود نیکت طالب جنگ میکدی نیکت طالب مشکل داشتی ولی دفاعی تره بچه کی پی اف میکد قطعات صفری بیادر تو خو گز 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 گوزای تا میزدی
اونجا بچه پشتون در قندار و هلمند و ارزگان و پکتیا و پکتیکا و خوست و زابل و ارزگان و فرار گش 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 ماشه با ماشه طالب میزد. تو طالب تره چی کنه؟ ای طالب تو بیچاره رو طالب که کسی مشکل داره که از او بترسه. او طالب میفهمه که در سینه بچه ازارگی نکگی یک قلبه که چیشگک است باو کنی استاد میشه قلبش. او خب تو کار نداره. او که تو افغان قنداری کار داره، که تو افغان المندی کار داره، میفهمه که صبح در جانم میاد دلم از دوخ سیاه میکنه. باو کنه سر تو خو هیچ طرح لعب است که تو عشق داره طالب. او بچه ازاره امیر رقم پنشیریه. پنشیری را با کدام جرم بکشه؟ تو برای ما بگو در کدام جرم بکشه؟ کدام جبر برای من نشان بده که می پنشیری زده باشه اینجا که می طالب. خب برعکس عامر اوزه خب با طالب کار نداشت، مدیر لوجستیک با طالب کار نداشت، قماندان جلب جست با طالب کار نداشت، قراردادی گوشت با طالب کار نداشت، عامر استخبارات در شهر با طالب کار نداشت، قماندان کندر، قماندان طولایی که مستقیم با طالب میزد، قماندان دلگی بیچاری که با طالب میزد، سرش در دستش در کو بود. قطع از اونی طالب مشکل داره. تو بچگه که قراردادی، تو بچگه که مدیر لوجستیک، تو بچگه که مدیر جنایی لوکس یا فر 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 حتی تمیزری در انجر سفید میششتی، طرف طالب کار نداره دیگه. تو خب برادر عزیز سرکارت که چی بود؟ از اونو مردگه خانه حق بگی، از اونو چرس فروش حق بگی، از اونو اینی وظیفه شما بود. از اینی تیمی پله تیم جور کرده بودن. گروه پله دوزدان از لیسی مریم تا قلعه نجارا اینا قدر پلیت روزانه زده میشه، اینا قسمش مربوط مدیر کشف، اینا قسم مربوط مدیر جنایی، اینا قسم مربوط مدیر تعقیب، اینا قسم مربوط مدیر فلانی. این شکل گروه موبایل دزدا مستقیم ایتو باز چی بود؟ کسی که نامش در تیم پلیت دوزی بود در زندگی و موبایل دوزی نمیکرد و در زندگی در بخش در ساحه کاری دیگه کس نمیرفت. کسی که نامش در تیم موبایل دزدی بود باز در زندگی پلیت دوزی نمیکرد. یک گروه دیگه در آخرا جور شده بود تایر دزدی. تایر دزدی مدل لوکس که گیر میکرد در زیر ژاکه می گر 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 تایرها را آواز میکرد، برادر خشتار میمون 4 تایر میبرد. حتی ما با چشمای سر خود دیدم یک مدل دیگهش رفته بود که خود بولت تایر دزدی میکردن، بولتشه. مارک کورولا را تیمش علایده بود، مارکای کورولا را دوزی میکرد. مارکای جیب تیمش علایده بود، مارکای جیب اونا دوزی میکرد. مارک دوزدی مارک موتر نبود، مارک این تو یک لشپک بود که تو میز تک میپران. باز ما که کلولی که مخالطی که دوزدی میکرد گیر میکردیم. اینطور نبود. دزدی که از فروشگاه تا از خود فواره او همیست راستی فواره او تیم مشخص بود. از فواره او تا مسجد شاد شمشیره این تیم علایده بود. پدر دوزی دیگه منطقه در اینجا آمده نمیتونست. این اینجا 75-80 نفر بود. اینا باز کیسه‌بوریش علایده بود، کیسه‌بوری میکرد. بازی چی بود؟ که مدیر چی کنترل منطقوی لستش بود: جان آقا، محمد آقا، قند آقا، ساحه کاریش فروشگاه، شیر آقا، میر آقا، معصوم آقا، ساحه کاریش مرادخانی، امیر رقم فلانی آقا، بستانی آقا، ساحه کاریش زرگری. او بیچاره زنه که دخلک جور کرده بود، بازار روز روزاری از پدر خود پیسه را گرفته بود که ما برای خود شوق دارم، آرزو داشت که یک انگشترک بگیره، آرزو داشت که همون دختر مردکه یک گوشواره داشته باشه. 3 سال پیسه جمع کرده بود. او که دمی زرگری می آمد جان آقای پنشیری پیسهش هم میزد. دل از دختر گریه میگرفت، میکفید دل از دختر. میر آقا برادر عزیز در سرای شاهزاده توظیف بود، کیسه‌بوری میکرد. با او پدر موی سفیدش که از اروپا پیسه می آمد حواله میکرد. او موی سفید کاکاگک میرفت، دستکاش میلرزید، از صراف که پیسه را میگرفت زیر تعقیب بود. خود صرافی زنگ میزد که اینی نفر
اینا که پیسه گرفت کمی ما بعد پیسهش هم میگرفت. و کاکای ری سفید شما 6 می آمد میگه بچه 100 رقم در اروپا کار میکنه، اینا پیسهش زدن. اینا تو سیستما را جور کرده بودین، خداوند شما را لعنت بکنه. جوان پدرش برش میگفت که او بچگه که 17 ساله من برو اول نمره شو باز ما برای تو موبایل میخریم. او شو درس میخوان احترام پدرم میکرد، چاپلوسیش هم میکرد که باش پدر از او برای از اون موبایل بخره. او که موبایل میخرید سید آقای پنشیری میامد غرق نشه در فرقش تفنگچه میگم که مرا موبایله کم یکی دو میکرد تق فایر میکرد موبایلش میبرد. مادر از او خود تکه میکرد یا خانه خود پاره میکرد که به خاطر یک موبایل بچهش کشته میشد. انسان های درست بدبخت. من خاطر میگم که من در پست تو داخل شدم، پست تر من شناسم، پست تر من شناختم تو پدلانته، تو دوزه، تو مواد مخدر فروشه. ما تو یک صحنه دیگر دیدم، همین 3 پارچه مکتب نیست، 3 پارچه مکتب مثلا از مکتب عبدالهادی داوی به مکتب فروشگاه مثلا تبدیل میشد یا بلیسی امانی تبدیل میشد. همین 3 پارچه را که میبرد نگران مکتب با او تیمی بچه بازای مکتب زنگ میزد میگفت یک بچه مقبول از لیسی عبدالهادی داوی تازه در صنف 11 گفت 3 پارچه آوردن. باز چی میشد؟ با صوب و تعقیب میشد، با سرش مشوره میگرفتن. والا ای بچهش خوش ما آمد. اونمون بچه که مکتب یا اذیت میکردن ددان مکتب، بازو را میگرفتن یا به زور بدماشی یا به زور پیسه و بیچاره گپ میدادن او را یا از این چشمات بگی دستکایش یک کمی پچق کو، اگر زیاد سرش چی میکرد میبردنش که شمول واتتان میکردن. تا این حد تیمایتان برای من معلوم بود، چون ما در حوزه های کابل در تقریبا 21 حوزه داشتیم. حوزه اول، حوزه 2، حوزه 3، حوزه 4، حوزه 5 طرف هزارگاه بود، 6 و 7 این رقمی. باز ما میرفتیم امی دیتای بایومتریک ولگردار را ثبت میکردیم، باز اونجا ما قضایا را میدیدیم. تیمایتان برای ما معلوم بود، مشخص بود. پنجشنبگی تیم پله دزدان، پنجشنبگی مدیر جنایی شلایده بود، مدیر کنترل منطقوی شلایده بود، مدیر کشف شلایده بود، مدیر فلانی شلایده بود. پنجشنبگی بر از اینا پیسه میدادن. بازیا چی میکردن؟ بازونمو سهم ماهانه جمع میکردن با عامر حوزه میداد. عامر حوزه چی میکرد؟ باز از کل سرجم حق وزیر داخله و فلانیش باز فرق بود. باز همین رقم همین کل 21 حوزه همو حق وزیر داخله را، حق پیژنواله، حق رئیسای عمومی را، اینا را باز جمع میکردن با یک نفر میدادن، باز یک نفر تقسیم بندی میکرد، ماهانه تقسیم. وزیر صاحب اینی از حوازات امروز هستن، وزیر صاحب اینی از گمرکات هستن صاحب، وزیر صاحب اینی از فلانی جای هستن صاحب. باز اون وزیر باز همه تا به مرحله بالا میرفت. وزیر کی مقرر کرده بود؟ یونس قانونی. باز با یونس قانونی میگفتن صاحب یونس قانونی بچه وزیر تو خدا سهم است نه چی کرده؟ چند گرفته؟ والا صاحب اینی 7.5 لک دلار صاحب در یک قدر شهر کلان 7.5 لک دلار جمع کرده. والا صاحب خیلی مجبور استیم به فلانی هم وقت برا اینی رقم سلسله مراتب بود دزدی، سلسله مراتب بود دزدی. اینی کراچیوان نبود، اینی حق دکتر عبدالله در کراچیوان بود، حق جنرال جرات در کراچیوان بود، حق یونس قانونی در کراچیوان. کراچیوان چی میکرد؟ کراچی استاد بود، اینا قدر تنهایی نبود که به خاطر چی بکنه. حتی کراچیوانای را ما شناختیم که وقتی که سودا مفرخت، مثلا ما یک چارک انگور خریدم، بکسک جیبی ما که انتواز میکردم اینو تو باش سم کراچیوان چی بود؟ کراچیوان تنهایی نبود که او کراچیگک داشته باشه و بر تو انگور بفروشه. او آدم کراچی انگور فروش ساده را در فروشگاه اجازه نمیدادن. او انگور فروش کراچیوان باید دیگه کارا و دیگه استعدادها می داشت. مثلا
عزیز پولاد آمد کاکا جان تو بگی یا لالا جان برای من یک چارک انگور بده. انگور برام تول میکرد بازی بکسک که تو واز میکردم در جیب ما یک $20 میدید. خب به خدا خوب پر بکسک ازی پر است. او که میرفت او بچه اون بچه پکولکی اون کرتیگک آبی که پوشیده این رقم در جیبش این پیسه بود. بازو دفرش پشتش میامد بکسک از او میزد تا اینی حد ما شما را مشناختم. حتی کراچیوان که از این دست داشت روزانه 4 پیسه دار 5 پیسه داره که با کسبور راپور نمیدادی. روز پنجشنبه برادر نماینده اوزا می اومد. او برادر در این هفته تو بیخی گنگ هستی بچیم. تو میفهمی که اینجا چقدر جای لکس است، چقدر مشتری داری. یک هفته دیگه اگر تو گنگ بودی کار نکردی باز من اگر یک هفته دیگه باز راپور نمیداد تو نفر شوت میکرد میگفت یک آدم چست چالاک باید اینجا باشه که آدم پیسه داره بشناسه در جیبش چقدر پیسه است. وقت یعنی تا این حد سیستماتیک پیش میرفتن. هم دغه سی ورور گلا د مواد مخدر فروشیش بیا با می رقم 1000 در یک شار 20 رقم گپ می باشه نه با می رقم بیادر اما تو پیش بود دیگه با می رقم پیش بود دیگه تو این شکل اونو کسی که بوتا را پالش میکنه نه اونو بوت پالش که راه نمی داشتی تو بوت پالش عادی را کسی اجازه نمیداد. حتی اینی پلاستیک فروشکا نبود. پلاستیک فروشکا اینا باید ثبت راجستر میشد. علاگل مجاهد در بسته شهر 10 میلیونی شهر کابل در بسته شهر 10 میلیونی شهر کابل اینمی گداهایی که بودن تو چی فکر میکنی که گدایی که در شهر کابل بود او گدا آدم یادی بود؟ نو گدایی آدم یادی نبود. آدمی که نو میامد گدایی میکردی تو باید میرفتی ثبت میشدی راجستر میشدی آیدی کارت میگرفتی گپ میکردی نظر به استعدادت نظر به اخلاقت نظر به وضعیتت برای تو ساحت این میکرد. اینی آدم در اینی ساحه باید باشه. تو گدایی که در جای لکس بود و گدا برادر در جای پر ازدحام وظایف خود داشت. گدایی خود جور میکرد. هر گدا روزانه 4000-5000 افغانی عایدات داشت. بازی عایداتش از این 5000 1000 به خودش میمون. این 4000ش تقسیم میشد. 4000ش تقسیم میشد. علاقل مجاهد کارت میداد بر کلازیا. این تقسیم میشد. باز با شمول گدایی این وظایف دیگه خود داشت که نفر چقدر پول داره، چی رقم است، چی رقم موبایل داره، چی رقم انگشتر داره، چی رقم ساعت داره. اینیش برادر گزارش داده میشد. اینطور نبود که گدایی یعنی این دغه خیراتخوارو د دوی لار جوړه کړې و. کس که څوک دروغ وایي هغه نه بارمونه نه ځکه ما خو استخباراتو کې کار کړی او دا ټول مالی دل د سينو سي په جګه ساته باندې دغه د وړکتوب نه سپورت د سیستم د سي جوړ شوی تشکیلات لرل د خیراتخوارو تشکیلات د فروشګاه د صحیح دغه خلک احمد ولد محمود استعداد دومره په کومه ژبه غږیدای سي پښتو دري پلان کې صحیح پلان هم دغه ټول هم دغه کابل جان هم د کور سوی ونس منظم وسه کې معنی وې معنی کمه معنی می معنی دا د شهر څخه په دغه سترګو مالي دل او دغه د عسکري بس نه عسکري بس سربازي به ورته وایي ساتون کوي د ساتون کې بس په نهم اوزا کې $12,000 بنای چارای کې $15,000 د عسكر بس ځکه سکله د بنای په چارای کې د عبدالحق په چارای کې تا د عسکري ډنډ درلاسه کوله آلته تا باندې یو بوج براته مثلا 15 دکانه د شراب فروشي د بیل فروشي دغه 15 دکان نه د ورځې سونه پر شراب اخلي دغه دغه شراب خواره سي دغه زینه شراب اخلي کم یو واسطه داران دي کم یو واسطه داران نه دي هغه سي واسطه داران دي په کم لیول کې واسطه لري آیا کولای سي سیاق ورکې کورنه کې دا کټګوري سی وي به دغه عسكر به د هر مشتری نه خپل حق اخیسته خپل حق ولا خا دغه سړی یو دانه شیواز بوتل واخیسته قیمت ده 2300 ولا سړی پیسې دانه ده خپل شراب فروش به ورته مسیج وکړي عسكر ته
نفر آمد اسکر بود استوچ زیب مرتمه شراب خورده تق وازی کن شراب میخوری ما اینجا خاک میخوریم ما کجاست آقا سی سلگون این بوتل 2000 خریدی 100 روپه برام میدی نه بچش 500 بیت واخست هغه به رخصت کن تر دې حدا پورې یعنی دغه عسکر چې و دا به هر چی وظیفه مشخصه و داسې نه و چې چور داسې نه و چې یو بیچاره سړی راځي د یو ځین هلته کیني خیرات ټول کړي یا یو کار وکړي نو 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 دا شیان نه و یا قصه دیگر میکنیم باز گپچی میکنیم از ما از یک خیشای مازندرانگرها آمده بود همی مردم که از اطراف میامد هغه لومړنی ازګای سی و د پولخشتي مسجد و هغه خو به نابلد و بیا به خپل خپلوان ته به زنګ ووایي زه د پولخشتي جومات سره ولاړ یم پولخشتي جومات یو واضح ادرس و بیا به هلته بسې تلل بیا که فکر دی بیا د هر څوک به داسې داسې ویې کتل هر چا به د خپل سړی لټوه چې ولې څوک ما پسې راغلی داسې داسې ویې کتل د دغه پولخشتي نه زموږ د یو کلیوال نه چا سامان وهلی و په غوټه کې بند کړی و لږ ذره دغه ماڼوګان و نکروزي وي دغه شیان و کنه د پنډکی و دا توفه د کلي نه راوړې وه دغه پنډکی ترې والي و ابا مې زنګ وویل والکه چیرې ما دادا وظیفه کې والکه دغسې زما د ماشومتوب د وړکتوب انډیوال د سپین ږیری ده بیچاره دا راغلی پولې خشتي کې ونه پنډ وهلی کومه ساحه کې ونه پنډ وهلی دادا دغه ځینې ورته ښه صحیح ده د وظیفې نه راووتم لاړم اول اوزېدم او عزیز جان جور بخیر خوب هستی خیرتیز بخیر هستی چی گپاسو چطور هستی مدیر صاحب جور هستی والا پندکی یک کم صنفی پدرم از رو دوزی کده او در کدام ساحه دوزی کده والا در اینی ساحه خو در این ساحه جدول رویست جان آقاسته بالا بجا جور بخیر اینی رقم یک پندکی را گرفته یا این رقم بجا الالا تیز بیر که از خود است پندکی را دمخی که خود روژه در دروغ نوان دادا ته مې زنګ وویل مال دادا پنډکی مې پیدا کړ واده که دغومره خلکو منځ کې د څنګه پیدا کړم مال پیدا مې کړ شپې سې لاړم چې قصه مې وکړه دغسې خپل ټنډی ټکو داسې ټکو وا د خدای په لازوي دا سال ده په دې کابل کې هغه کلیوال موږ ورته تره وایو هغسې وکتل یاره په خدای وایي بېشکه دې په خدای ستا پنډ پیدا کړ تر دې حده پورې وروره ګوره سیستم جوړ و خو زه ورته چا نه رسېده بیا څه رقم و د دې موږ بیا څه کړي مبارزه علی فساد اداری مبارزه با فلانی دغه مبارزه مدیریتونه جوړ و بیا دغه کم نوې سړی سی مثلا به مقرر تازه به د اکاډمۍ نه فارغ شوی و کنه هغه کې د وطن دوستۍ درسونه ویلي و د اخلاق درسونه ویلي و د مینې او وطن سره د احترام درسونه ویلي و هغه به یو هفته کې تبدیلیده سره کومه به تبدیلیده هغه به سره او ولا دلته غوی رشوت ده هغه بیچاره به پلان د گرفتاری جوړ کړ سید دفتر نه وته کجا میره بچه ولا سب د اینجا رشوت چی شده اینی رقم فساد هستن بچی بیعقل یک هفته کار که هوشیار میشی هغه سړی بس هوښیارېده ښه خبره به وه خو که هوښیارېده به نه مستقیم به هلمند ته تبدیلېده هغسې ځایونه که بیا دوی نه پاته کېدل نو دا ټول منظم سیستم به جوړ و قربان مو د ګیرې سمه دغه حقایق سی وه دا حقیقتونه وسې ما تاسو ته وویلې او دا شیان چې وه ما په خپلو ګناهګارو سترګو لیدل داسې نه وه چې زه اوس هغه وکړم که نه دا ټول واقع دغه ارزان قیمت صاحب مثلا دغه بیا ډېر بیا دا هر شی معلومداره وه اوس ګوره خدای مکړه زه د قومونو باندې نه ځم که جلۍ دې په کار وه ته باید کوم ځای ته تللی وای پنځم یو ځای ته اووم یو ځای ته دغه اوزو کې به څلورم یو ځای ته دا د جلکیانو ځای وه د چرس به داسې په کار وه د چرسو ځای به علیحده اوزه وه شراب بوتل به داسې په کار وه نهم اوزه به وه هلته به ورتلې او بل دغه لسم اوزه د شرنو ساحه چې بیا دا شرنو ساحه بنده کړې وه همدغسې که هلک دې په کار و د هلکانو اوزه معلومه وه چې هلته به ډېر داسې تاوېدل را تاوېدل واسلین بیا جب کې وه دغه د فروشګاه ساحه نه ده دغه د هغه پل سیمه وه دا د پل خشتي نه دا تلویزیونونه چې خرڅېدل دا سی ډیګانې چې خرڅېدې دلته بس 10 بجې ودرېدې څه رقم به کېول بچه کار نداری داسې تیز به د څنګ نه تېر شو دغه شپې بسې داسې ګرځېدې دغه 8 بجې 9 بجې چیزی کار نداری پیش تیر بشو بیا بسې او بچه بیجه تو بیجه چیگه پس چند است قیمت ها چند است 200
تو قواره ته سای کو ته سدو بج سم صحیح رسمي بیا به سي هغه منګه سودانه ونی ول یو ورځ بارانو په موټر کې روان وظیفې نه خلاصو یو الک ولاړ دی پای سره د سيزان تاکه کړه دا باران نظام پنه کړه هغه لکانو ول یو عمر سه او بچا کتش ګاب نه زنه مل هغه الک ډېر تیزو بیجو بچ بیجو صدا تلاشی که د جبن واسیلی رسید وی چیو که ولی منتظر کار هستیم چی کار میکنی؟ ولی کسب برای باران است در ده هده پوله عین شکل جونی عین طول سیستم برابر تیت برابر خش شاید برابر واسیلین بیا جب که گرزه و ظالم بچی دیر بد شاید هم لیده لیدی وس سال د کابل کې هغه شیان سته که نسته رښتیا ووایي اوس خبر نه یم خو زه دومره پوهېږم دومره خبره مه سوې دغه ټول سیستم دغه ټول دغه فساد نظام وایي د منځ نه تللی دی دا هغسې وه نو اوس نه یم خبر سي اوس به وي که نه به وي خو په هر تقدیر خو داسې لږ لږ خبرېږم هغه بعضې انډیوالان مو چې پېژندل او هلته وظیفې کوي هغه وایي ولا کم شو ده نو نه پوهېږم صاحب زه خود ګناهګار یم نو زه کوم فرشته نه یم خو زمونږ زور هم نه رسېده یارانو نو زما زور چیرې رسېده زما زور نه رسېده زما ستاسې د وزیر زور نه رسېده ځکه اوس یوازې یونس قانوني به و 15 وزیران به مقررول که نه او یونس قانوني پسې څوک ولاړو بسته ناټو ولاړه وه نو دغسې یو سیستم جوړ زور بالای زور و داسې پټه په پټه داسې سیستم 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 آخر سر به یو ځای ته رسېدل دغه بعضې هندي فلمونه چې زه ګورم هماغه مې راپه یادېږي اوس ګوره مثلا یو وزیر دوه وزیر درې وزیر مربوط یونس قانوني سهم به ورکړل شوی و 2 دانه وزیر مربوط عطا محمد نور 2 دانه وزیر مربوط اسماعیل خان 2 دانه وزیر مربوط مسلم یار 2 دانه وزیر مربوط پلانکی بیا دغه ولسمشر صبرام غیر د وزیران بیا نسو بدلولای ځکه دوی هغه د بن نام د سیستم جوړ شوی و د بن همداسې تر کته پورې جوړ شوی و بیا هغه وزیر به څه کول هغه وزیر به د خپل د رئیسانو ټیم لرلو مثلا وزیر داخله او مثلا عزیز پولاد وزیر داخله بیا دغه عزیز پولاد به خپل ځان ته ټیم لرلو درې ریاست د پلانکی درې ریاست پلانکی د ټیم بیا هغه رئیسانو بیا ځان ته مدیران درلودل دا وزیر دا مدیر د پلانکی نه پر دا وادي پلان بیا مدیرانو ځان ته امیرین لرودل دا امیرین بیا هغه امیرونه ځان ته خپل نفر لرودل بیا هغه خپل نفر ځان ته سربازان لرودل تر سرباز پورې سیستم جوړو بیا هغه سرباز ځان ته څه لرودل ځان ته بیا نور خلک لرودل 12 کاله چوانان د دې سرباز مربوط دي ودانې کیسابوران د مربوط دي بیا هغه کیسابورانو ځان ته نور شیان لرودل سیستم برابر دسی فکس تشکیلات جوړ تشکیل برابر خو د منظم سیستم روان هر چا سهم چا به د چا حق نه خوړ دی غلو کې هر چا به سهم معلومه دسی منظم ټایټ وسنګ چل ده دا زه کوم چې تاسو پیسې او که دا شیان زه ونه وایم دا ګور ته ځان ته ویسم دا به بده خبره ده تاسو خبر سئ ځوانان سئ تاسو آینده لرئ زه خو په افغانستان کې نور زه کارم نه کوم او خدای شته نور نسم تلای نسم کنه مشکلات دي خو تاسو پیسې دغه هر خبره چې کوم دا تاسو داسته زه ما نن دا خبرې وکړې دا ډېر ارزښتناکې خبرې وي او دا څوک جرأت نه کوي چې ووایي مونږ خو خپل سر داسې لاس کې نیولی وایي وي که نه دا څوک جرأت نه کوي چې تا ته ووایي چې دا هغسې دغه یو شی زه تاسو ته وایم داسې مردګاوخانې په افغانستان کې وي په الله مې د قسم چې د ولسمشر زور پرې نه رسېده وزیر هم پرېږده رئیس هم پرېږده قماندان امنیه هم پرېږده امیر اوزان پرېږده ولسمشر زور په یو ښځه نه رسېده 200 جلکۍ نه درلودلې 200 چې لږ زره یعنې دومره زور موږ په ووایو چې دا ونیسو زور هېڅ چا زور رسېده به یو ځای پورې چې به مخکې راغو زنګ به زموږ مشر ته راغی برق سیفاز است یو دم به ټول ودرېدل زور به د چا پرې نه رسېده ډېر زیات او یو شی ده بیا خبره جالب موږ هغه لرو یو شعبه م لرودله په حوزو کې تاسو که اورېدلي وو په نوم د امریت کنټرول منطقوي دغه امریت کنټرول منطقوي کې دغه د هرې مردګاوخانې ادرس مکمل پروت و داسې ادرس مې پروت و د مردګاوخانې مدیر
څو جلکیانې لري، د جلکیانو عمرونه څومره دي، او کومې جلکیانې دي نومونه او د پلار نوم او کوم ادرس. دلته بیا د جدول بیا داسې پروت د هرې ساحې د هرې حوزې، مګم د چا زور په نه رسېدی، چا زور په نه رسېدی، داسې سیستم برابر و. او داسې نه و چې مثلا یو جلۍ دا مردګو خانه کې شامل شي، د جنۍ باکګراوند به قتل کېده، جلۍ چې په هغه مردګو خانه کار کوي هغه به چک کېدله د همدې په واسطه چې د پلار څه کاره او دی څه کاره ده، آیا کومه جاسوسه نه بله نه وزن څومره ده، قد څومره ده، مریض لري که نه لري، دا ټول به چک کېدل، بیا به هغه شاملېدله. کله چې به هغه شامله شوه بیا به بل ځای کې هغه کار نه کوو، د هماغه ادرس نه به یې کوو، ځکه فیس دې ته ملاوېده او هماغه مردګو خانې ته به هم فیس ملاوېده. قومندان اجمیر ما ته کنځلې کړې. داسې سیستمونه وه، کارونه وه، او ډېرې هلکان دا هغه بیا داسې اوس یې په اکثریتو باندې بیا سړي خلک نه پوهېدل، خو که پوهېدم څه به یې نه څه ویل. بخصوص موږ ټیټه طبقې زور خو بیخي ما مخکې تاسو ته وویلې چې د ولسمشر زور نه رسېده. وزیر به چې مقررېده، وزیر به څنګه، زما یو انډیوال وزیر نوم یې نه اخلم، کله چې وزیر مقرر شي مخکې د دې نه چې وزیر معرفي کېده دلته به یې لاس کې تشکیل ورکوو او هغه تشکیل کاپي به یې امضا کوله. مثلا ته وزیر مقرر شي، مثلا آسیب ځواک وزیر داخلي شو، آسیب ځواک ته به تشکیل ورکول شو، آسیب دا وزیر به نور په خپل زړه نه و، تشکیل به ورکول شو، تیار به ورته شو، وزیر صاحب اینی رئیس جنایت است، وزیر صاحب اینی رئیس تروریسم است، وزیر صاحب اینی قماندان امنیت است، وزیر صاحب اینی آمر فلانی آمر اوزا، اینی فلانی آمر اوزا، اینی فلانی آمر اوزا، اینی فلان. وزیر ته ټول شایان ورکول، بیا به وزیر څه کېده هغه به امضا کول، تعهد به ورکول چې صحیح ده. بیا به هغه وزیر سار معرفي شو، سار به هغه معرفي شو، سیستم به جوړ داسې نه و. کله کله سمبولیک کار به کوه، هلته به ویلو مثلا وزیر صاحب تا 6 ماه اینی آمر اوزیت است، د ماه ششم د تاریخ 11 باید تبدیل شوه، عوض شینی شوه، بیا به هغې امضا کوله، هغه شی به کېده. داسې به نه اوس په خپل سر داسې کښېني. دغه علي احمد جلالي چی ته استعفا ورکړه، همدغه په خاطر یې ورکړه. ګلابزی ته یې وویل دراسه وزارت وکړه، ګلابزی وویل زه دا وزارت نشم کوی وروره، دا خو ټول شیان د مخکې نه شوي دي، نو زه خو زه خچ یم. هغه یې ونه کړه، نو داسې بیا ښایسته منظم عین شکل وزارت خارجه، وزارت ټول وزارتونه به همداسې. دغه اشرف غني وزارت مالیه نه چیشته وشړل شو، ځکه هغه ممانعت کوو، هغه ونه منل دا شیان، هغه وویل چې دلته فساد دلته نه وي، وځه ځه لاړ شه. نو شیشه نه ټکوئ، نو زم چټي لګیم تاسو ته په خدای قسم. داسې زما زه به حقایق نورم تاسو ته وایم، ډېر شیان نورم را دي، خو دا روژه د سړي ژبه وچېږي. داسې قوي ملګری مې نشته چې زه داسې سړی وي راپورته کړم. اوس زه ډارېږم چې څوک هغه د امیرون حوزې نه څوک نه وي کنځلې راته ونکړي، هغه ویډیو به وایرلي، بیا به وروره ګله ناست یم، بیا دا مې ابا را باندې په غوسه ده. زه لایو به بند کنم. والکه نه زه تا نه اوکې کوم، تاسو اوس دلته راځئ ما ځوروئ، ټول دا زما عکسي خلاصه وایي. وروسته له اختره د خیره تاریخي سیستمونه بیا شروع کېږي، دا ټوکې ټکال نور نه کوو بیا. السلام علیکم، په خیر راغلی سام ورور. جوړ کړئ ولایت مې باور نه و چې محبت جی کې خدای مې افشان واچاو کنه او ولایت باور مې نه دا ما باندې دغه ټول ګران دي، خو خبره دا ده چې دا پېژندل کېږي نه چې کوم لنډغر یا ګلخان پکې نه وي کنځا راته ونکړي، که نه زه دا ټول راجیګوم. هېڅوک هم درته کنځل نه شي کوی، داسې آرمي نه لرې چې تا ته څوک کنځل وکړي. نور جوړ انشاءالله صحت مشه دی؟ شکر الحمدلله، بس جوړ تیار یم. ولا ډېرې ښې خبرې دې وکړې او دغه واقعیتونه په سترګو موږ لیدلي وو، په خدای نه ده له دې د هېڅوک انکار نه کوي، دا ټول واقعیت وو، او څوک چې واقعیت ونه وایي هغه د خدای تباه و برباد کړي. آمین. قربان شم سام وروره، باعزته اوسې یار. سلامات اوسې، کامیاب اوسې، مخکې له مخکې د اختر مبارکي م درته وایم،
او خدای پاک دې د افغانستان دښمنان تباه و برباد سره له جاسوسانو داخلي او خارجي. امین 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 دا اختر ولري مننه. او یو شی تاسو ته وایم چې د افغانستان دښمنان ذلیله شول ځکه د افغانان ډېر وځورېدل، ډېرې خیراوې وکړې، ډېر ویرې وکړه، پروردګار ته ډېر هغه شول، مظلومه شول. دوی داسې ذلیله شوي دي دغه د افغانستان هر حکومت ګوره زه د غلم پیژنم، ډاکوان هم پیژنم، قاتلان هم پیژنم، خرڅ شوي انسانان هم پیژنم، دغه هر یو چې ګورم د خدای په فضل باندې همداسې شرمېدلی، مختوری، ذلیل، بې ارزښته، دا ټول د خدای کارونه دي او دغه د افغانانو ازار دوی وهلی دي. اوس دغه قرار ته ګوره دومره ذلیله سوی ده، د ورځې کم از کم 10,000 نفر د دې ناموس ته کنځا کوي. دا ضلالت ده. کم از کم 10,000 نفر د دې هغه مړې لور ته کنځا کوي. دا ضلالت ده. همدغه اوس وګوره د اروپا غوندې جي کې دغه مجي قرار ناسته، ښکلې پارکونه سته، ښکلې دوکانونه سته، ښکلې ځایان سته، ښکلې سیندونه سته، ښکلې ژوند سته، امکانات سته، خو دغه ټولو نه پروردګار محرومه کړی ده. د یو کوټې په منځ کې لکه سپي غوندې پروت ده، همداسې غاپي. دا د خدای ضلالت ده چې دې ذلیله کړي دي که نه. د ده څخه د نور ګوره ټول شیانو نه یې محرومه کړی. دا ښایسته ښایسته ګلان، دا ښایسته ښایسته ژوند، دا پیسې، دا ښایسته ځایونه، دغه ټول نه محرومه کړی ده که نه. مثال درته وایم دغه ضلالت ده. همدغسې د ده ښځې ته په سلهاو انسانان کنځلې کوي، دا د ده ضلالت ده. په یوازې د دې څه راسي که ده واقعا دی په خدای ګران وای، خپل بچي به یې پارک ته بولي وای، وروره ګله خپلې مېرمنې سره به دوکان ته تللی وای، یو ښایسته د باغ منځ کې به یو میله جوړه کړې وای، یو ښکلی روژه ماتی به یې داسې یو جنت غوندې ځای کې تېر کړی وای. دی څه کوي 12 ساعته یو کوټه کې ځان بندي کړی. دې ته څه وایي؟ دې ته د خدای عذاب وایي. دا د پروردګار عذاب یوازې دا نه ده ستا فلج کي، یوازې دا نه ده ستا مریض کي، همدغسې چې ته یو زندان کې اچول سوی همدغه کافي ده که نه. د ده نه نور سړی ذلیله کېږي. دا مثلا همدغسې وزیران ذلیله شوي، رئیسان زه ګورم ذلیله شوي، لورګانې خرابې شوي دي، بچیانې خرابې شوي دي، حتی جګه سطح باندې همدغه د هغه ژوند قصه ماته چا وکړه، دغه د یونس قانوني په خدای سترګو نه مې وخت کې راغلی، د سترګو نه مې وخت کې نور راغلی، دومره دا ذلیله ژوند لري. همدغه اوس دغه سړی د یو دانه د په نوم د استاد محقق ورته وایي، دا د هزارهګانو مشر شي و، د خپل ورور ووژلو، خپل ورور همده ووژل. تاسو لاړ سئ هغه سته. اوس دومره ذلیله ښځه د سره خبرې نه کوي، دا د ماشومانو مور یې غټ جنجال، ناورین، شپې خوبونه نه لري، ده تشویشونه لري، 100 رقمه نور مرضونه ورته پیدا شوي دي. دوی خدای ذلیله کړي دي او نور به هم انشاءالله ذلیله کوي، ځکه د افغانان چې دي ډېر مظلومه خلک دي، دوی ازار دوی اخیستي دي. داسې دا به مظلومه سي، داسې به ذلیله سي، حیران پاتې سي. مهرباني وکړه حبیب الله. ذلیله دی او ذلیله کېږي به نور عزیزه وروره دی. دا ځکه چې په دونه اساس وخت کې دغه یوه ورځ مخکې د ده له خولې نه هغه خبرې ووتې او دغه د افغانان چې څونه په ګرمه کې و دا د خدای وشرمو. بېګا دغه د خواجه آصف زوی محکمه وه د اسیب ځواک په لایف کې ته غیر حاضر وې. دغه د خواجه آصف زوی باید نورم ذلیله کې په دغه باید تم لایف راشي او افغانانو دا 99% افغانانو دا هغه ولید او وشرمېده ورته او ذلیله شه. په لایف کې 100 نه باره کسان نه جګېږي او 80 کسه یې ټول مخالف، 20 کسه ورته ناست دي چې یو دانه اندړل د میلر بچی یا 2-3 نور دي چې هغه ورته ناست دي، نور هېڅوک د ده ډم طرفداري نه کوي. دا ډم ختم شه او دا هغه ذلیله انسان ده چې د نړۍ ټول هغه خبریالان، هغه مشران، هغه د موږ او تاسو چې دا شپه ورځ دغه کولابیا نه دي چې ما افغان نیستم، په خدای دغو یم په مظلومو 400 کسانو خفه شوه، ولې دغه د ډمې بچی بیا هم خفه نه شي وایي دا خپله اور په دغې افغانانو ورکوله. سام وروره یو خبره به وکړم بیا به حبیب جان ته لاړ شو. د جنایت توجیه کوونکی جنایتکار ده، د قاتل توجیه کوونکی قاتل ده. هر څوک چې د ظالم، قاتل، جنایتکار په صف کې ودرېږي عین شکل دی هماغه جرم په ده باندې راځي. او ګوره دی دومره ذلیل شوی انسان ده، دومره شرمېدلی انسان ده چې تقریبا ما یوه ویډیو هم جوړه کړې په لسګونه معتبرو بنسټونو او رسنیو
راغله وروره ګوره دغه پیښه محکوم کړله او بالاخره ویې ویله چې دغه سترایک د پاکستان په واسطه په دغه مظلوم مریضانو باندې سوی ده که نه نړیواله سطح باندې مثلا دغه UN مثلا دا نور رسنۍ یونیسیار هم دغسې نور د نړیوالې عفو سازمان نیویارک ټایمز همدغه CNN دغه ټولې ولې او دا اسانه نه وي دوی ریپورټونه اول تحقیق کوي څېړنې کوي وروسته د هغې خو دا راځي وروره ګله داسې یو خبره کوي ګوره دا د ده شرمېدل دي د دغه څېرې ته چې وګورې د دغه مخ ته وګورې دغه ګوره یو شیطاني څېره یې ځان ته غوره کړې ده نور نمک هغه د هر څه داسې د منځ نه تللي دي ما خو بیخي بلاک کوي پسې ماله زه د ده څېره ضرور نه ګورم مننه حبیب جان شفیق صاحب مهرباني وکړه فولاد عزیز ورونه زه کوزیږم ډېره مننه چې وخت یې راکړو قربان شم ستاسو کامیابي دې غواړم مهرباني وکړئ ورور فولاد صاحب ستړی مه سې ورور تا ته سلام بل ملګري ته سلام ټولو اورېدونکو ته سلامونه لیدونکو ته سلامونه ټول ته د اختر مبارکي وایم خدای پاک د دغه اختر د خوشحالۍ او د سوکالۍ او د امنیت اختر کې په ټولو مسلمانانو باندې خصوصا زموږ په افغان ملت باندې خبره داسې ده فولاد صاحب موږ پښتو کې یو متل لرو وایي خدای چې کله میږي ته په قهر سي بیا هغه ته وزر ورکوي نو چې والوځي بیا چې د هر دیوال او د هرې ونې څخه ومشتی بس بیا هغه ماغه ځای زه په دې سل په سله کې متیقنه یم چې خدای پاک و پاکستان ته په قهر سوی دی چې د زموږ سره ځان وهلی دی انشاءالله د ده غاښونه به دا تیره غاښونه به موږ راباسو او دی به پړ مخې غزاروو او دغه کارونه چې دی کوي دا دې دپاره دی ښه په پوهېږي اوس دی وایي چې ما طالب وژلی یا مې څوک وژلی یا مې دولتي ځایونه بمبار کړي یا مې څه کړي یا مې څه کړي دی ښه په خبر دی چې ما څوک بمباري کړي دي قسم په الله تر موږ ښه په خبر دی خو دی دا غواړي چې حبیب الله جانه زه یو لنډ شی تاسو ته وایم ښه بلې زه په دغه رسنیو کې ډېر زیات وارده یم یعنې دغه نړیوالې رسنۍ ښیم تاسو دا شیان نه ګورئ ښه زه یې ګورم دا ټول په انګلیسي دي یعنی په د 18 سترو او ډېر معتبرو بنسټونو څخه وروره ګوره پاکستان ته د جنایت خطاب شوی دا ډېره یو غټه لاسته راوړنه ده افغانانو ځکه د دې اصلي څېره وپېژندل شوه ښه همدغسې نیویارک ټایمز وګوره CNN وګوره او په لسګونه نور رسنۍ وګوره ټول پاکستان ته وروره ګوره پاکستان یې محکوم کړی ده دا ډېره یو غټه خبره ده پخوا پاکستان ډېر ځیرک و پخوا پاکستان مستقیم حمله نه کوله غیر مستقیم موږ او تاسو ته ګوډاګان روزلي وو لکه احمد شاه مسعود برهان الدین رباني ګلبدین حکمتیار او نور ګوډاګان روزلي د هغې په واسطه یې وژلو اوس یعنې 15 کاله د هغې په واسطه وژلو اوس فضل د خدای داسې 15 کاله کېږي چې دغه ګوډاګان نشته او دا خلک مجبوره سو چې مستقیم میدان ته راسي مستقیم سي اوس میدان ته راغلي اوس نور دنیا ته دوی معلومیږي چې دوی قاتلان دي ظالمان دي جنایتکاران دي وژونکي او ډېر غلط خلک دي دا ډېر یو ښه خبره ده او انشاءالله د دوی نفس به وځي کم وخت پاتې ده دوی به داسې په شرمونو شرمېږي او داسې به ذلیله کېږي چې زه به څه وایم د خپل افغانانو ته مه پنجابي سره کار منل لومړنی کار چې کوئ د دوی دغه لاسپیکرو سره د دوی دغه د مدافع وکیلانو سره او د دوی دغه ویاندانو سره لکه قرار او د دوی دغه جاسوسانو سره دوی په سیخ کې وسېځئ داسې ناسې مړې کوي داسې یو کارو سره وکئ چې اوبه سي نور وسوځي ژوندی او نور داسې مړ سي ژوندی فقط دغه د لاسه موږ تباسي وي که هغه لر ګل خان وي بر ګل خان وي او لنډغر دغه راته کړۍ کې کباب کوي نور خبره خلاصه ده ځکه د دوی د لاسه موږ تباه یو مهرباني وکړئ بالکل فولاد صاحب همدغه د زموږ شتی د هرې شپې لایف ته راتلل او د افغان ملت څخه دفاع دا چې فکري اختلافات لري ملګري اکثرا او د ولس لپاره اوس ټول راغلي دي د ټول همغږي دي همدغه دوی سوځوي چې دا چمونه کوي دوی همدا د دوی دپاره مرګ دی هره لحظه هره ثانیه ورته مرګ دی موږ تاسو ټولو ځوانانو ته همدا لازمه ده چې خپل اتفاق اتحاد همداسې جاري وساتو او دشمن ته کلکه څپېړه په مخ باندې ورکو ده داسې فکر کړی چې دا بیا هغه د جهاد وخت څه چې د امریکایانو څه پاتې سوي څه چې موږ دلته غنیمت نیولي دا به طالب و ماته راکوي که نه زه به پر دوی باندې فشار راوم په مهاجر باندې به ظلم کوم دا به آله د فشار استعمالوم راځم به بېګناه انسانان به وژنم بېګناه انسانان به شهیدانوم دلته به بمبارۍ کوم عامه تاسیسات به ولم طالب به زیر فشار راځي د افغانستان حکومت به زیر فشار راځي او بیا به زما هره خبره مني نه ورته تا دا فکر دی غلط دی او دا انشاءالله چې ته په دغه لارې باندې د ترکستان پر ځای ګورستان ته ځې او دا به ستا د زوال
ان شاء الله د زیوال وخت را رسیدلی دی او په همدې کارو به ته د زیوال و کندې ته لویږې. فولاد صاحب که د اجازه یې زه به یو شعر درته وایم په ترنم کې دا د ډالۍ وي ټول افغان ولس ته. ملا تړی را پورته ولسونه شئ سبا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده پنجاب زمونږ په خاوره بمباري کړې بیګا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده. ملا یعقوب باننګا ولاړ ستا تر څنګه ویریږو نه له جنګه ویریږو نه له جنګه له تا سره افغان ولس همیش تړلې ملا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده ملا تړی را پورته ولسونه شئ سبا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده. دی چیغی تکبیرونه روان دی کاروانونه هر خوا سپین بیرغونه هر خوا سپین بیرغونه هر چا په سر لیکلی لا اله الا الله ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده پنجاب زمونږ په خاوره بمباري کړې بیګا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده. هر ځوان مو قهرمان دی غازی دی مسلمان دی پلاس کې قرآن دی پلاس کې قرآن دی پنجاب سره په څنګ کې اسرائیل او امریکا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده. غزا ته ځو روان یو لماخي فدایان یو کمړه سو شهیدان یو کمړه سو شهیدان یو همیش مونږ بریالي یو ځکه مونږ سره الله ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده پنجاب زمونږ په خاوره بمباري کړې بیګا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده. پنجاب فتح کیږي پښتون سره یو کیږي اوس لار او بر پوهیږي اوس لار او بر پوهیږي چې ننګ په وطن و ننګ کړو موږ دا لویه ګناه ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده. را کړی رب عزت ته قانون مو شریعت ته پټول جهان چته پټول جهان چته زمونږ رب خو پیدا کړی متقی ټوله دنیا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده. ملا تړی را پورته ولسونه شئ سبا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده پنجاب زمونږ په خاوره بمباري کړې بیګا ده دا جنگ نه د غزا ده دا جنگ نه د غزا ده. ډیره مننه فولاد صاحب چې وخت مو راکوي. ماشاءالله ډیر ښکلی ترنم دی وویلی با عزت اوسې ډیر ښکلی اواز ماشاءالله ډیر با استعداده الله دې مکمه خوشحاله اوسې ښکلی اختر ولرې په مخه
قحطاني صاحب سلامونه په خیر راغلی. سلامونه و نیکی له پولاد صاحب محترمه د اخر د روزې د اول به د روزې مبارکي درته وایم او سبا ته له خیره سره وای د موږ وطن کې اختر د اختر مبارکي درته ډالۍ کومه. افغانانو عزیزانو اختر مو بختور. امیدوار رایم چې ډیر ښه اختر په مخ کې ولرئ او ښه صحیح د صفا او سولې په هغه کې تاسې د تجلیل کوي له خیره سره خدای دې د فقر و جنګ و بدبختي د موږ له وطنه لرې. نو زه به خبرې خپلې د دغه ورور له د ښایسته ترنم نه شروع کومه. ډېرې ښه مصرو ته یې پکې اشاره وکړه خو دغه یو جا کې ویل وای چې د موږ شرعي نظام له ټولو دنیا نه برتر ده. دا خو واقعیت لري چې شرعي نظام دا د الله تعالی له خوا نه د واقعا برترینه نظام ده خو دغه ننني شرایطو سره وروره دا برابري په دې نه لري. ګوره که دغه موږ او تاسې د عصري علومو ته اجازه ورکو د ښځو زده کړو ته اجازه ورکو پاکستان غوندې موږ هم کولی سو وروره چې یو تیاره ولرو یو بلاستیک ولرو بل ولرو او که دغه بیا سل په سله تاسې کوم تاکید چې کوئ که داسې وروره بیا د هغه په تیاره ولي ته څو پیاده ورسېږې پوه شولې هغه لس کرته ایتا پایتخت وهي. دغه ته باید تاسې متوجه واوسېږئ په دې چې دغه زمان بندي دي او چی شي باید صحیح. دویمه خبره دا ده د پولاد صاحب محترمه چې دغه مخالفین چې اوسني نظام مخالفین خو موږ او تاسې ټول یاستو په سیاسي ډګر کې البته داخلي سیاست کې موږ دوی سره سل په سله مخالف یو او هیڅ نوع موافقت دوی سره موږ نه لرو په دې چې دغه کارونه چې دوی کوي دا نه شریعت سره برابر دي نه جمهوریت سره برابر دي نه انسانیت سره سازگار دي او نه جامع سره وای اگر خوای نشوي رسوا همرنګ جماعت باش باید جماعت په څیر باید سړی ووسیږي. نو خبره دلته ده چې موږ پیاده جنگ چا سره نسو کولی او کوم دغه مخالفین چې هوښیار ورکوي او ځانونه جمهوریتان معرفي کوي چې موږ ګویا د خلکو له ادرس نه راځو دلته غږیږو که قرار ده او د ده ډله ده هر څوک چې دوی سره تړلي خلک دي. موږ زه تاسې نه دغه پوښتنه کوم چې دغه جمهوریتانو ادرس نه چې تاسې راځئ تاسې ټاکلي چا یاستئ په دې چې تاسې طالبانو باندې یا د اوسني حکومت باندې دا تور لګوئ ګویا چې دا خلک مشروعیت نه لري او دا په زور راغلي دي او دا داسې دي لس زره ټاپې تاسې چې وهئ وروره دا ته خپله څه مشروعیت لري ته چا ټاکلی کوم ولس تا ته رایه درکړې ده کوم ولس سره یې تا اړیکې دي ته دا د ولس منځ کې خپل نماینده نوم موږ ته واخله چې ته څوک یې. هماغه چې طالبان امریکا راوستل دا اوس په حکومت کې حکم کړي دي وروره خفه نسئ او نه دا خبره په چا بده ولګېږي. جمهوریت مقام هم دغسې راغلی و امریکایان راوستې او حکومت یې درته جوړ کړی او په قدر یې پوه نه سولئ وروره پوه سولئ نن درنه لاړه. او که قرار صاحب ته او ایتا ډله چې دغه مخالفتونه چې کوئ او شاید چې تاسې غواړئ یو پلان چې شنډ کړئ او که غواړئ کوم نوآوري راولئ کوم تغییرات په چی شي کې راولئ وروره تاسې باید تهداب نه شروع وکړئ. تاسې مستقیم چاته خیز مه وهئ. لاړ سئ امریکا کې ناست یاستئ د سازمان ملل مخکې کښېنئ کیدګۍ ووهئ خپلې شونډې وګنډئ پوه شولې دغه خواصې ټیک ټاک یې کوئ رسمن د سازمان ملل یا د سپینې ماڼۍ په مخ کې وکړه وروره چې سی ان ان دې هلته ښکاره کړي چې دنیا پوه شي چې قرار چی شی غواړي. دا حالت خو امریکا راوستلی دي. فرمایش د بمباردمان پاکستان ته امریکا ورکړی ده په دې چې پاکستان منځ کې هلته 280 میلیونه نفوس پرو ده ټول مسلمان ده. که دغه د ایران او امریکا او اسرائیل دغه جګړه کې پوه سولې که دا د پاکستان بمباردمان نه وای ایتا په نظر باندې پولاد صاحب دغه خلکو پوه سوله د امریکا او د ایران په جګړې په قابل کې دوی څه کول هلته پاکستان کې هیڅ ټول سره کوته نه صدا د مسلماني د هغه نه راوتلي احساساتو نه استفاده کوله دوی په سفارتو حملې کولې دوی سره کوته راولتل دوی انډیواله د جهاد نارې وهلې دوی ایران مرز پلو پوه سولې منډې ور وهلې چې موږ اماده یو تاسې نه دفاع وکړو 2000 موارد مدرسو اعلانونه کول دغه لپاره چې دغه ولس احساساتي نیسي پاکستان یو سوري جنګ افغانستان سره اخواته یا امریکا په فرمایش باندې ورسره شروع کړ چې هلته د امریکایي تاسیساتو منافع هم په پاکستان کې ضررونه رسیږي د ایران په ګټه هم څوک نارې ونه وهي او دې خواته د بګرام بیز یا دغه نور مسایل هم دوی فشار راندې راوړي څو چې دوی ته په لاس کې ورکړي دوی خپل دښمن ایران پې وولي. دلته څو موارد سره یو ځای سوي دي یو موضوع ته مخکې ځي. نو ما پیشنهاد دا د قرار صاحب محترمه که ته غواړې د خلکو ذهن هغه کې واز کړي او خلکو ته ښه لاره وښیي وروره خلکو ته ما په نظر دلته اوس انټرنیټ ته کمپیوټر د ټلیفون ته ښه لاره ټول خپله پیدا کوي ته چې هر څونه بغارې ووهې غیر له دې چې پاکستانی د غږ واوري یا کومه ویډیو دې راواخلې هلته د چاکو په صفت بیرته د پښتنو یا د افغانانو په ګېډه کې ورومنډي بل د لاسته راوړنه نه لري. که واقعا ته نومکشي پسې ګرځې او که واقعا که غواړې چې کوم تغییرات په دې مملکت
حرکت کې راولي یا سیاست کې راولي دوباره په تا باندې چې یو تښتېدلی شخص یې پوسل خلک اعتماد وکړي وروره مستقیمه لاره د سپینه ماڼۍ ده مستقیمه لاره د ملل سازمان ده هلته د شونډې وګنډه وروره پلتې ووهئ اعتصاب غذایي وکاندي والا قرار کښېنه پوسل ورته دغه نظام چې تاسو ته طالبان ته هغه کړی ته تسلیم کړی تاسې موږ نه پوښتنه وکړه تاسې خو شرمېدلي یاستئ په دوحه کې لاس کره ته لاړې هلته ورسره غږېدلې پوسې خلکو د سپي اهمیت نه درته درکوي نه در سره غږېدل 3 میاشتې تا تېرې کړلې په 3 میاشتو کې تاسو د $2,00,000 یوازې آیسکریم خوړلی و قراره تاسې خپله رانغلې دغه دوحې نه چې راغلې کابل کې تاسې ټلویزیونونو کې ونه ویلې چې طالبان تغیر شوي دي هغه وختینی طالبان نه دي دغه تبلیغات خو اول تاسې د جمهوریتیانو شروع نه کړه فوزیه کوفي تاسې له ادرسه نه وتلې ګرانو پښتنو زه تاسې ته وایم یوه خبره درته کومه د کولابیانو لایفو کې نازکه کېږئ یم تاسې مجبور نه یاستئ چې هر چا ته جواب ورکوئ که واقعا کوم هدف لرئ که واقعا وطن در باندې ګران وروره یو دان هدف ځان ته وټاکئ خپل ټارګېټ دنبال کړئ خپل هدف ته ځان ورسوئ تاسې دښمنان چې دي دغه قرار غوندې خلک دي او پاکستان ده دا نور چڼو سره ځان مه مصروفوئ چې اصلي هدف درنه ته ځي خپلو منځو کې سره لکه سپي مه خورئ پوه شولې چې دا د اتحاد و اتفاق وخت ده یو بل سره مه تخریبوئ څوک چې دښمن د هغه باندې حمله وکړي برنامه ونیسي بل نور چې چاته په قار وي یو 2 میاشتې دغه قار د څنګ کې کېده پولاد صاحب دلته پوسل زه د ټیک ټاک کې وینم هلته دا تبلیغات د پاکستان وګوره څونه قوي دي تبلیغات د کولابیانو وګوره چې څه رقم تبلیغات در باندې کوي پښتانه په خپلو منځو کې سره نښتي دي وروره پوسل د خور مور کنځای او بل ته کوي چې تا د فلانکیا کس والجي کړی و او بل ورته وایي وروره پوسل چې والا خالد بن ولید ته تاسې کنځا ولې کړي په دغې کې مصروف دي دا وطن دا میدان دغه جګړه دا پولاد هم نسي یوازې ګټلی دا سیب هم یوازې نسي ګټلی دا ملنګ شاه هم نسي ګټلی دا زه هم نسم ګټلی وي تا په دا کومنټو باندې چلند وي چې مشر ته ښه وایه مشر ته ښه وایه او چا کې کوئ نور چې دغه لایف خلاص وي موضوع هم خلاصه سوله ډز وایي دا په دې باندې نه ګټل کېږي د اقل که دغه لایف لاندې 115 کسان یاستئ بېګا 4,000 نفره تاسې د ځواک لایف لاندې ناست وي خبرو ته غوږ نیوه دغه 4,000 نفر چې یو ویډیو تاسې په خپلو پروفایلو کې واچوئ د افغانستان په ګټه یا د ولس د راویښولو لپاره تاسې پوهېږئ چې څومره ستر کار کوئ زه څه کوم چې 15,000 نفر لایف لاندې ناست چا کې وهي چې لایف قطع سي پوسټ ولته دی اوبر کې ناست ګر یو خطر حرکت وکړه وروره عملی کار خپله هر یو انسان هر یو پښتون باید له خپل ځانه شروع کړي دا میدان په یوازې نه ګټل کېږي پولاد چې هر څونه بغاري وي هر څونه چغې وي هر څونه زحمت وباسي دا په یوازې تن باندې دا میدان نسي مخکې وړلی تی چې څنګ کې نه یې د دې ویډیو ته ریټویټ نه کړې د دې ویډیو ته مستقیما ډویټ ورته ونه وهئ لایک ورته ورنه کړې شیر ورته ورنه کړې یو ښه کومنټ ورته ورنه کړې وروره پوه شول دا پولاد په یوازې ځان هېڅ کارم دا خو امریکایان د دې په خبره نه پوهېږي څه شی وایي دا خو تاسې ته لګیا ده او تاسې غافل خلک پوه شو د پنجشیري لایف لاندې ناست چې پارټس نیوز ماته کنځا څه رقم کوي 200 نفر ورته ناست یاستئ پوه شولې ما برادر هستیم بد پدر دل لعنت څه په دا سیاست نور پولاد صاحب بس انشاءالله د آخر د هفتې ځانونه برابر کړئ چې بیا سره کینو له خیره بعضې هدف باید وټاکل شي بعضې خبرې باید سپینې سره وسي او بعضې دا مغرض علاقات چې د پښتنو په منځ کې د پښتنو په نوم یې ځانونه وهلي دي او په اصلیت کې د تا انډیواله دغه ریښې ته تیشه راخیستې ده او د داسې بېرحمانۍ وهي چې له بیخه درته قطع کړي دغه خلقي ملکي باید پوه شول یو عملي حرکت د دوی په مقابل کې باید وسي جامع حرکت باید د دوی په مقابل کې وسي تاسې دا اوس نه پوهېږئ چې څه رقم یو نفر خوله وربنده کړه اگر چې خوله بندول صحیح نه دي مناسب نه دي ازادي بیان د باید احترام ورته کېدي خو څوک چې د تا دغه ملي منافعو ته ضرر در رسوي هغه که امریکا مې لکه ویکیلیکس چې د انګلیس په سفارت منځ کې ونیوه هماغسې نیسي وروره لکه روسیې چې خپل انډیواله خپل رقیب په تیاره کې مسموم که او ویې وازه پکې هماغه کار ورسره کوي پاکستان غوندې راځي ډز هغه د بمبار پیکوي وایي مخالفین مې دي ولمئ ته ورته ناست یې والله دا مخالف ته ودرېږه زه ورسره غږېږم بد کوي چې ورسره غږېږي په څه شي ورسره غږېږي ته فکر کوي بل یو انسان چې نوی مسلمان کېږي هغه ته قناعت ورکولی سي د خدای لاره ورښیی سي جنت ورښودلی سي یو نفر چې مسلمان چې هغه کفر ته واړی پوه شول چې 10,000 کاله همهغه سره ته خبرې وکړې بیا هغه بېرته دین ته نه راځي قرار هم دغسې یو شخص ته قرار پوه ده چې دا کار کوي هغه ناپوه نه ده چې دا کار کوي هغه قصدن دا کار کوي یو انسان یو شخص یو قصدن یو کار کوي ته هغې ته نور قناعت نسي ورکولی په دې چې هغه په زړه کې دې نتیجې ته رسېدلی ده چې ووایي چې زه نور قناعت نه کوم وروره زه باید چالش ایجاد کړم دا یې وظیفه ده هغه په خدای چې قرآن ورته راوړي نه در سره مني
که دا اوس قرار نه ولې تاسې پوښتنه نه کوئ چې وروره طالب ته مرداباد وایي پاکستان ته وایي چې ښه کوي هغه ولي خو دغه جنګ لږ هغه ته کېږي پوه لږ اوږدېږي پولاد صاحب دغه نه پوښتنه وکړه مستقیما ورته دا اوس د طالب د پرځولو لپاره د طالب وهلو لپاره پنجاب خو په باندې نسي وهی مجبور مکلف ته پوه چې خپل زمیني د ځمکني هغه نیرو راولېږي عسکر راولېږي مرزونه درته ونیسي ښارونه یو په یو سقوط کړي لکه د جمهوریت وخت سقوط سره راشي کابل درته ونیسي نور مخکې لاړ شي طالب هغه وخت سقوطېږي آیا قراره ته حاضر چې د تا د خور په مخ کې پوز یو پنجابی عسکر ودرېږي د پاکستان بیرغ په اوږه باندې پوس پاکستان بیرغ بل په موټر درته لګېدلی او هغې ته ورته وایي چې ادھر راجاو تلاشي لینګې تمسې په دې باندې خوشحاله یې قراره خو دغه نفر که بد ده که ښه ده هر غول چې ده خو د خپل خو د وطن خو د ده منګه مو سره مخالف یو منګه مو سره موافق نه یو هیڅ قانون په انساني شریعت باندې بیخي برابر نه ده خو د اقل خپل بد رور دی ده که نه ده تاسې خو پښتانه یاستئ دښمن ته تاسې وایي تربور سره یو کېږي په دې چې هلته دښمن راغلی ده تاسې ته پښتو بیخي وشرموله ټول یو رقم نه پوهېږم بیخي در کې بخار نشته زیات زړونه هم درته تنګ دي پولاد صاحب ګروپ را جوړه کړئ دغه ته 15,000 یو کې ناست دي 400 بل کې ناست دي 500 یو ګروپ را جوړ کړئ یو 300 نفره پوسې مستقیما ریپورټ ته اماده کړئ چې دا راغی په دا خولۍ ورو چې ټیک ټاک نه ورکسي نور دغه لاره د بله لاره نشته پولاد صاحب که تاسې ته بیا اخر د هفتې پورې کومه بله لاره مخکې درغله یا غواړئ دوی هر څونه چې دوی سره بحث وکړئ فولاد صاحب مغه نه ته خپله مشروعیت ورته ورکوئ بالکل خبره دوی سره غږېدل بیخي فایده نه لري 400-500 نفره یو ځای یو ګروپ ټلګرام کې را جوړ کړي انډیواله پوه شو چې یو دفعې د 100 نفره پرې ورننوځي لایف ورته ووهي ولاکه نور په زرابین کې ووینئ څو نفره دي 3 نفره یو هغه قمر زمان د څه بلا ده یو هم دغه سپای د قرار په نوم باندې یو بل د هغه ګیزاکانو غوندې قیافت چې ده چې خپل لایف کې نور څوک بیخي ورځي نه 3 اکاونټ خپل نور دي ګیس پرایس باندې راجي کې پوه شو چې وده لږ خلک فکر وکړي چې د سره میلمانه ناست دي زه خدای دې خیر کړي خدای به بېشکه مننه پولاد صاحب ښه وخت درته غواړم مننه خدای په امان مخامخ ګران افغانانو دلته ماته یو څه پکیجونه راغله ولې زه در وښایم چې بیا ونه وایي چې عزیز پولاد دروغ وایي نو دا کم څوک مې چې نه دي راپورته کړي ایم ساري ګورئ دا شیان راغلي دي زه باید هغه ټول ونښلومه نو انشاءالله بیا موږ تاسو غږیږو دغه میوې مالټې هم شته دلته بیا درته ښکومه ښه زه نو ښه وخت ولرئ